تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. د اهل کتاب او يهود او نصارا زنبت صفاتونه بیانېدل او داغه زمانه زنبت عملونو بیان شروع. نو په دې باره کې یو څو قسم ډلې مخکې بیان شوي وي چې یو داغه زمانه مولایان او عالمانو چې هغه په غلط لار روانو. هغه داسې وو چې د خپل د دنیا د ګټو د پاره به د الله په کتاب کې ګوتې وهلې، د الله کتاب کې به آیتونه بدلول. ولې به بدلول؟ چا به ورته فیصله راوړله، ورته ووایي چې دا فیصله زما د پاره وکړه، تعالی به زه دومره پیسې درکړم. نو هغه به د الله په کتاب کې آیات بدل کو او د خپلې خوښې فیصله به پکې وکړه. نو په دې طریقه باندې هغوی د دنیا ګټه کوله. نو یو بد صفت یې دا و. دویم بد صفت یې د عامیانو خلکو، هغوی عامیان خلک چې وو هغوی نیک اعمال نه کول، بس صرف ګمان یې وزمړه سي او مخدیو بخي، یا اسی صرف د مولانو ته رشوتونه ورکول وي دی باندې والله وبخي. الله وې دا څنګه دا نه او خپل نیک اعمال کول پکاري. اوس په دې روان آیات کې دا غوي یو بل بد او خراب عمل بیانېږي، یو خراب وینا. هغوی به ویل وې مونږ به هیڅ کله دوزخ ته لاړ نشو، وې ځکه جنت مونږ د پاره جوړ شوی دی. دعوه یې کوله، صرف یو دعوه وي او یو عمل وي. نو هغوی داسې دعوه کوله چې جنت مونږ د يهودو د پاره جوړ شوی دی، د اهل کتابو د پاره. او دا خبره ولې کوله؟ هغوی نحنو ابناء الله واحباؤه، وې ځکه مونږ د الله دوستان یو او مونږ د الله زامن یو، والعیاذ بالله. وې ځکه مونږ کې الله ډېر پیغمبران را لېږلي دي، مونږ د نیکانو خلکو بچیان یو، مونږ ته الله دوزخ نه راکوي که غلا کو په زنا کوي. نو دا خبره به هغوی کولې. نو الله رب العزت په دې آیات کې په دوی باندې رد کوي چې نه داسې خبره نه ده. الله تعالی چې سره خپلوي نه لري، د الله بندگان ټول یو شی دی الله تعالی ته، خو صرف الله ته چې څوک نږدې کېږي په ایمان سره او په نیک عمل سره نږدې. یهودو به دا دعوه کوله چې مسلمانان چې دي وې دوی به جنت ته نشي، موږ بوزو. یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ته د خیبر په غزا کې یوې يهودي ښځې ډوډۍ کړې وه. نبی علیہ السلام به د هر چا دعوت قبلولو. نو ډوډۍ ته ورغلی و، ډوډۍ ته چې کله کېناستلو نو هغې ورته غوښه راوړله. هغې د چا نه راپوښتنه کړې وه چې نبی علیہ السلام کومه غوښه ډېره خوښېږي؟ نو چا ورته ویلي چې دا د لیچې د مټې غوښه ډېره خوښېږي. نو پسې ورته لل کړې، وزې یې لاله کړې وه او په وزه کې دې کې ورته زهر اچولي. نبی علیہ السلام ته چې ډوډۍ کېښودله، ورسره یو بل صحابي مو ډوډۍ چې خوړله، نو نبی علیہ السلام یو کپ صرف خولې ته وړی و او بل صحابي یو څو کپه تېر کړي وو چې دې وخت کې نبی علیہ السلام ته وحی راغله چې دې کې زهر دي. نبی علیہ السلام ډوډۍ پرېښودله او هغه ښځه یې راووښتله، ورته وویل دا زهر د ولې اچولي؟ وایي دې کې زهر شته؟ هغه ویل او. وایي ولې دا اچولي وو زهر؟ وایي زهر مو دې دپاره اچولي وو چې موږ ویل که دا دروغجن پیغمبر وي ایسته به ترېنه بېغمه شو، او که رښتینی پیغمبر وي نو د اسیم دته معلومات به کېږي. نو بیا نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې جهنم ته دوزخ ته به څوک ځي؟ ښځې له وایي هغه ښځه وایي لږ وخت دپاره پکې موږ یو، نور به پکې تاسو مسلمانان یې، علیه بالله. نو الله رب العزت دا راولېږل چې نه الله رب العزت چا سره خپلوي او چا سره قرابت نه لري، بلکې صرف ایمان او عمل صالح غواړي. وقالو ویل به د یهودیانو لن تمسنا النار، وایي هېڅکله به راونه رسېږي موږ ته اور د دوزخ الا ایاما معدوده، مګر یو څو ورځې په شمار باندې. دا څو ورځې د شمار یې ولې منلې؟ دا داسې یوه غلطي دوی پلارونو کړې وه چې هغه دوی منله، چې هغه د سخي عبادت یې کړی و. دوی په دې خبره پوهېدل چې څوک چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت وکړي نو هغه خامخا دوزخ له ځي. نو وایي څلوېښت ورځې زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی دی، هماغه څلوېښت ورځې به بس موږ دوزخ کې تېرو او نور به وي علیه بالله مسلمانان پکې. قل ته ورته ووایه پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا، آیا تاسو اخیستې ده د الله په نیز باندې عهدا څه وعده په دې خبره؟ ته چې وایې چې زه به دوزخ نه به راوځم څلوېښت ورځې به صرف تېروم، دې دپاره خو دلیل پکار دی. الله کوم دلیل تاسو سره لېږلی، څه وعده یې در سره کړې ده؟ نو قل وایه پیغمبره اتخذتم عند الله، آیا تاسو اخیستې ده الله سره عهدا څه وعده؟ فلن یخلف الله، نو هېڅکله خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپلې وعدې نه. ام تقولون، آیا تاسو وایې علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې
په نه پويږي وای تاسو په الله باندې هغه خبرې کوي چې په نه پويږي چې الله یو خبره نه کړې څنګه وایي بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته و صلی الله رب عزت دوی جواب کوي یو جواب خدا وشو چې تاسو چې وایي چې موږ به صرف څلوي خورځي دوزخ کې تورو بیا به جنت ترازو دي خبرې څه دلیل دی دلیل راوړي دلیل خوشتانه دی اوس دیمه خبر الله تعالی دا کوي چې نه داسې نه د الله قانون داسې دی چې څوک چې یو جرم او ګناه وکي او ګناه نه توبه مونږ باسي که توبه یو باسي الله معاف کوي او چې توبه مونږ باسي نو داغه سزا به خامخا خوري او تاسو ګناهونه کړی دي خپل اقرار کوئ نو چې ګناهونه مکړی دي اقرار کوئ نو په دې خبره باندې تاسو ته سزا ملاوي الله فرمایي بلا ولنا من کسبا چا چوکړلو سیئاتن یو ګناه واحاطت به او بیا ګیرا واچول په د باندې خطیته ګناهونه د یعنی توبه ته نو السلام الله فرمایي فاولائک ادا کسان چې دي اصحاب النار دوی مرګري د اور دي هم دوی چې دي فيها په دې اور کې و خالدون همیشه همیشه اوسېږي مخکې ما دا خبره کړې و چې الله چې کله د دوزخ او د سختۍ بیان وکي نو بیا ورپسې د جنت او د خوشاله بیان کوي اوس دلته الله تعالی بشارت او زیری ور کوي چې یو طرف ته الله سره عذابونه شته نو بل طرف ته الله سره جنتونه هم شته دي الله فرمایي والذین واکسان امنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او د ایمان سره نیک عملونه هم کړی دي الله فرمایي اولئک دا کسان چې دي اصحاب الجنت دي مرګري د جنت دوی چې دي فيها په دې جنت کې به خالدون همیشه همیشه اوسېږي وتلبتین نویم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ د دې ځنه اوس دریم خطاب او بیان شروع کیږي بنی اسرائیل ته تر 8 نمبر آیات پورې او په دې خطاب کې دوی پریخي وی څلور خبرې د الله تعالی څلور امرونه د الله تعالی چې الله دوی ته ویلي چې دا څلور کارونه وکړي دوی نه کول ا څلور کارونه بروس تراشي او په دې خطاب کې څلور داسې خبرې وي چې دوی الله دغه نه منکړي نواهی وو چې دا مکوي دوی هغه څلور کارونه وکړل خاچا کوم کارونه دوی ته الله کړی وو چې هغه کوي هغه څو هغه احسان او د حواس خلکو سره د نیکانو خلکو سره د خپلوانو سره نیکی کوي دویمه خبره دا و چې قول حسن او د عوام سره چې هر چا سره چې مخامخ کېږي په ترخه شبه او بد شبه خبره نه کوي خې خبره وکړي دریم اقامت الصلاه چې موږ په پابندۍ سره کوي او څلورم ایت او زکات زکات بور کوي د دې څلورو خبرو امر الله غوي تکړیو چې د خلکو سره نیکی کوي نرمه خبره کوي موږ قائموي او زکات ور کوي هغه دا نه کوي او څلورو خبرونه الله دوی منع کړیو یو نفي د شرک په عبادت او چې الله سره په عبادت کې څوک شریکان کوي دویم نه د سفک دماء نوا چې ویني دیو بل متوي وي او دریم نه د اخراج د خلکو او د کورونو چې یو بل د کور نه شړي او څلورم نه وا د مادت او مرستي کولو په ظلم سره چې ظالم سره مرسته او کومک نه کوي خودي دا ټول کارونه کوي نو څلور خبره الله ورته کړی وي چې دا وکي هغه نه کوي څلور خبره الله ورته کړی چې مې کوي هغه کوي او بیا د جنت په تمو نو دا چرته کې دي اوس هم زموږ وسوسو او د مسلمانانو کې ډېر خلک داسي چې په ژوندۍ د دین یو کارم نه کوي او چې بس جنت ولار شم نه جنت ته خود تک ټیک تا خو دې د پر خو ایمان پکار دی نیک اعمال پکار دي چونه کې نسینه کی نو ګوري الله فرمایي وَيَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الله کله چې موږ واخیستلا کله کاواده د بنی اسرائیل نام میثاق پاره کې هغه لوستوي چې یو لوزم کې دغه د پاسه قسم مخري نو دوی داسې کله کاواده د موسی عليه السلام په زمانه کې موسی عليه السلام ته نه داله وزخسته او په هغه لوز کې دا خبره وا لا تعبدون الا الله چې عبادت او بندگی بنه کوي مگر صرف دی والله عبادت وکوي اوله خبر دا و چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت بنه کوي دیمه خبره وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي نیکی وکوي علما وایي ګوره یو بدل ورګرځول دي چاته او یو احسان کول دي بدل دي ته چې تاسو سره چا نیکی کړی دا تور سره نیکی وکي دا خو بدل شو او احسان دي ته وایي چې تاسو سره چا نیکی نه کړی ته ور سره کوي نو یو مور او پلار سره به بدل معاملې نه کوي مور او پلار سره احسان کې احسان مطلب دا دی چې کوم مور او پلار تاسو ریچ نیکی کړی ته ور سره کوي او مور او پلار خامخا چې دومره تکلیفونه تیر کړی تر الوی کړي خامخا نیکی دا خو قبل فرض او تقدیر د چا مور او پلار داسي وی چې هغه ور سره هیڅ نیکیم نه کړي نو دی بیا د مور او پلار سره څه کوي احسان نیکی وکړي الله فرمایي او بالوالدین احسان د مور او پلار سره به نیکی کوي الحمدلله زموږ استاد د دین دا کمال دی چې د مور او پلار حقونه موږ ته ډیر زیات بیان کړی دي دا په نورو دینونو کې نشته په دې اروپا کې امریکا کې آلته چې خلک زاړه شي نو وې دا بس د کار ووته وې دا سپیر شو هغه بوزي دو آلته حکومت ورته وځي جوړ کړی وډ سنټر ورته وای چې هغه کې زاړه خلک اچي نو زاړه مور پلار ته پری دي بس او هغه ته بیا غوي ته حکومت خوراک مراک ورکړي ځامونه بس ودامن نور زیاتی شو نو پاره کې د مشر او د کشر قدر نشته خدا زموږ اوسو دین دی الحمدلله چې موږ توای چې څومره څوک عمر تیریږي مغمره قدر زیاتی څومره څوک مشرکیږي عمر زیاتی قدر زیاتی نو الله تعالی فرمایي چې وبال والدین احسان د مور او پلار سره بس کې نیکی وکړي اشرف علی تنویر رحمت الله علیه په هندستان کې عالم تیر شوی
هغه ته یو سړی راغی وای ورته وای یاره زما مور مریضه ده او 2 کاله وشو پوره 2 کاله او زه د مور هر قسم خدمت کوم حتی چې اخو مریضه ده تکلیف دی ورته نو زه دغه او د سماعت صفا کوم نو دا 2 کاله وشو نو ما به د مور حق پوره کړی ویو کنه هغه ویل نه هغه ولی خو 2 کاله مورم زما شومره لوي کړم 2 کاله پس خو به ما شومره غټ شي خو 2 کاله زما خدمت کړو ما 2 کاله د مور خدمت وکړو هغه ویل نه وای سلا وای تاو د مور په خدمت کې ډیر فرق دی څنګه وای ته چې کله مور رالوي کول او ستا خدمت کولو نو هغه وتا ته دعاګانې کول او ته به خپلول چې الله خیر کې راته لوړې لوي کی او ته څه وای ته چې خدای د مور مړه کی استانیت څنګه دغه نه څنګه نو تاو خدمت کړي دغه نه خدمت کړي خو ستا دغه خدمت کې دوی فرق دی هغه په بل نیت ستا خدمت کوو تا په بل نیت خدمت کړي نو بل والدین احسان او د مور پلار سره ډیر زیات نیکی کوي چې مور پلار در سره هیڅ نیکی نه کوي ته ور سره نیکی کوي وذل قربا والله د خپلوانو سره به نیکی کوي خپلوان اکثر زموږ خپلوان د مور پلار طرف نه د پلار ورونه چې دغه تر ویل کیږي د پلار خويند دغه ترور ویل کیږي د پلار مور چې دغه تنیا ویل کیږي دا رنګ د مور چې دغه تنیا ویل کیږي د مور خور هغه ترور ویل کیږي د مور ورور هغه ته ماما ویل کیږي د خپلوان دي کنه نو دوی سره نیکی کوي ودل قربا او د خپلوانو سره نیکی کوي او الله دا وعده موږ د بنی اسرائیل اخیستی او ودل قربا چې د خپلوانو سره نیکی کوي ول یتاما او د یتیمانو سره نیکی کوي یتیمانو سره حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د ټول نه بهترین کور هغه کور دی چې پای کې یتیم وي او دغه سره خصلوک او اخلاق کی او د ټول نه بدترین کور هغه کور دی چې پای کې یتیم وي او هغه سره ظلم او زیاتی کی خو وردا یاد ولرئ چې ځنې خلک چې دی یتیم ته بالکل سوینا و چې یتیم چې هر قسم ورانه کې دی ورته سنوي دا د یتیم سره خنه د ظلم د یتیم سره نه یتیم باندې بداسې پام کوي لکه خپل بچی باندې چې کله چې وران کارو کې سره خپل بچي وਹੀ کنه یتیم مو وهل شي یتیم ته مدد خودل شي دې هغه مطلب دا نه دی چې یتیم چې څه کوي ته ورته سموایا نه نه دې مطلب دا دی چې یتیم دا څه وګڼل لکه خپل بچي د خوشحالي په وخت هغه ته خوشحالي کوا د غلطي په وخت هغه ته سزا ورکوا دا مطلب نه دی چې یتیم بس هم د آزاد پرې نه پاره باندې الله کوي نو الله تعالی فرمایي ول یتاما او چې یتیمانو سره نیکی کوي روستم ان شاء الله راشي په 13 سپاره کې الله رب العزت فرمایي نبی علیہ الصلوۃ تعالی فرمایي چې اما الیتیم فلا تقهر و یتیم باندې قهر او غصه مکوا یتیم ته غصه کیګما هغه د حسد او د کینې د وجنه پاتې شو ادب ورته خودل شي او په هغه صورت کې خپل نبی علیہ الصلوۃ تعالی فرمایي چې ته مونږ یتیم پیدا کړی نبی علیہ السلام یتیمو نو چې بخپل کړی یتیم وی نو په نور یتیمانو څه کوا رحم کوا ترحم کوا او حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین و ز او د یتیم حفاظت کوونکې د یتیم کفالت کوونکې و موږ به داسې نږدې دواړه روان یو قیامت پر ورځ لکه دا دوه ګوتې چې نږدې و هغه کس چې د یتیم پالنه کړی په دنیا کې ډېر سخت کار دی نو الله نبی علیہ السلام و چې دا ما سره داسې نږدې څنګه په څنګه په قیامت کې روان دي خو د دوه ګوتې کې دومره فرق دی چې دا یو ګوت لګ لوړه ده دا بل ټیټه ده نو زما درجه به اوچته وي دغه درجه به ټیټه وي خو ما سره ونږدې روان وي هغه څوک چې د یتیمانو پالنه وکړي ولیتام او یتیمانو سره نیکی کوي والمساکین او د مسکینانو سره نیکی کوي مسکینانو سره ویني کی کوي مسکین هغه څه هغه چاته وي چې څه نه لري هغه سره هر قسم نیکی چې د وکړه جامع د ورکړلې خوراک د ورکړلو او بد ورکړلې نور هر قسم نیکی چې د سره وکړه الله یې ګوري وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس اوای بخلق ته حسنا نیک او خې خبره کوي خلکو سره وای دا نه چې په شپه د زار دوړولې وي هر چا سره سخت او بد خبر ودا بنه کوي خلکو سره به همیشه خصلو اخلاق کوي نو خلکو سره چې خبرې کوي او په نه ورین تندې باندې او په خو خوګه جواب باندې خلکو سره خبرې کوي علماء لیکلي دي د آیات لاندې چې موسی علی السلام چې کله الله پاک فرعون ته لګلو نو آیات کې درس دي چې وقولا له قولا لینا و فرعون ته ورشي او فرعون ته نرم خبرې وکړي نرم د دې وجنه حجاج ابن یوسف یو ظالم تیر شوی دی زموږ اوسو په دې مسلمانانو کې او ډیر تقریبا 1,000 علماء او صحابه وجدي خدای باوجود یو عالم ورته راغی او سخت خبرې ورته وکړي نو هغه حجاج ابن یوسف هم پویدلو هغه ورته وایي دومره سخت خبرې راته مکوه هغه وایي نه د سخت خبرو لایق ته تاسو کارونه کړی دي هغه وایي نه صحیح خبره ده ونه کړه وایي وایي ګوره ځکه هر څومره مجرم او ګناهګار شمه د فرعون نه زیات ګناهګار خو نه یم او ته هر څومره زیات نیک عمل شي د موسی علیه السلام درجه ته نشه رسیدلې خو موسی علیه السلام چې کله فرعون ته ورلېګلو هغه ته ویلي چې فرعون ته نرمه خبره وکړه نو ما ته نرمه خبره کوه خو د نرمه خبره دا مطلب نه دی چې سړی د دین خبره چاته نه کوي دین خبره وکړي خو په خطر طریقه باندې خطر طریقه داسې د چورورا ته زما مسلمان اوري دا خبره چې ته داسې کوي داسې نه ده دغه څه ده یا دې کې ثواب نشته دغه کې ثواب دی په دې طریقه باندې
نو خه طریقه باندې خبره کول پکار دي. وقولوا للناس او يا خلق تا حسنا نیک خبرهم واقیموا الصلاة او بل پابندی د مانځ کوي او اتو زکات او بل زکات ور کوي. دا په بخاری ټولو دینونو کې د مانځ کول او د زکات ور کول دا ټولو کې راغلي دي. نو اوس مسله دا چې د بنی اسرائیل نه چې الله کوم لوزونه اخیستیو چې یو الله عبادت وکوي، د مور او پلار سره بنیکی کوي، د خپلوانو سره بنیکی کوي، یتیمانو سره بنیکی کوي، مسکینانو سره بنیکی کوي او خلکو ته په خپل باندې خې او پستی خبرې کوي، موز بقایم وي او زکات ورکوي. دا وعده الله تعالی د بنی اسرائیل نه اخیستی او سره د قسم امتناع اخیستی او دا وعده موسی علیه السلام اخیستی. اوس چې دغه زمانه خبره ده نو زموږ په دې کتاب کې ولې راوړی دا؟ زموږ په دې کتاب کې د پر راوړی دا چې دا لوزونه چې الله دا غوی نه اخیستیو د موږ نه اخیستی چې موږ هم دا کارونه کوو. مونږ ته الله دا خبر راځي چې مسلمانان کسان ته وای دا کارونه وکوي. کوم کارونه وکوي؟ دیو الله عبادت وکوي، مور پلار سره بنیکی کوي، د خپلوانو سره بنیکی کوي، یتیمانو سره مسکینانو سره بنیکی کوي او چا سره چې کله خبرې کوي په خو په نرم لهجه باندې خبرې کوي، مونږ په پابندۍ سره کوي او زکات به ورکوي. دې موږ نن دا وعده اخیسته. الله بنی اسرائیل ته وای ثم تولیتم بیا تاسو وګرځیدلې دې ټول خبرونه الا قلیلا منکم مگر دې لک کسان پتا سو کې دا چې چاغوي دی باندې عمل وکوم وانتم مورزون او تاسو مخ اړون کې وې د الله د خبرونه الله په خبرو باندې پورا عمل نکاو. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم. دا وسغه چې کومه خبرونه دوی الله باندې کړیو څلور خبرې، هغه څلور خبرې الله چې دا مکوې دوی هغه وکړي. هغه څلور خبرې څه وي؟ هغه څلور خبرې دا وي چې الله سره په عبادت کې څوک مشرک وي، هغه اکثر د بوتانو عبادت کاو. دویمه خبره پکې دا و چې د یو بل ویني بنوته وي، خپل قوم خلق بنو وجني. دریمه خبره پکې دا و چې په یو بل باندې زورور شي د کور به څوک نه شړي. او دریمه خبره دا و چې د یو بل سره په ظلم کې مرسته او کومک نه کوي. دوی دا ټول کارونه کول چې کومه الله باندې کړی چې مې کوي امره کول. نو اصل مسله دا و چې دا واقعیا دا سوا چې نبی اسلام چې کله د مکې نه مهاجر شو مدینه منوره ته لاړل. نو په مدینه منوره کې د انصارو دوه قومونه اوسېدل چې یو ته اوس ول او بل ته خزرج ول. دا دوه قومونه په خانه په خپل منځونو کې ډېر لوی بدی تر شوی و. یو مشهور جنگ په منځ کې تر شوی د جنگ بعاص وای. سلويخ کاله دوی بل سره جنگونه کړیو، په زرګونه خلک کې شوی. دا دوه قومونه په خپل کې په جنگ اختو، خو کله چې مسلمانان شو الحمدلله دښمنی ختمه شوه او ټول یو مسلمانان ورونه شو. لیکن د دوی په څنګ کې د اوس او حضرت سره په څنګ کې يهوديان اوسېدل. يهوديان درې قومونه، یو بنو نذیر نومېدل، بل بنو قریظه نومېدل، بل بنو قینقاع نومېدل. نو کله بچي د دې دوه قومونو انصارو منځ کې جګړه راغله، د اوس او حضرت منځ کې. نو يهوديان نو راغله، یو ډول به وسره ودرېدل، بل سره ودرېدل. نو بیا به جنگ شروع شو. جنگ یو خامخا مړی کیږي، بنديان نیولې کیږي. نو کله بچي جنگ کې د یو طرف نه بل طرف بنديان ونیول. نو بیا به د يهودو ویل د هغه ته د انصارو ته دوی ته ویل چې دا زمونږ يهوديان تاسو پرې دي وویني سي. وی ولې؟ وای زمونږ په دین کې دا خبره ده چې کله تاسو نه څوک بندي ونیسي نو بس هغه بخلاصوي، نو مجبوری دا پرې دي، نو پرې به خدل. نو الله تعالی فرمایي چې کومه خبره دوی په تابع برابر هغه منله، چې کومه په تابع برابر نه هغه نه منله. څنګه الله تعالی خو ورته ویلي چې خپل کې بل سره جنگ مکوې دا ناروا ده، خو جنگ ته املا تړلې وای خوند ورکاو او دا خبره نه خو خېدله. او بیا به جنگ کې بل باندې غالب شو نو کورونه به اوس وزول، د کورونه به وشړل. دین والله باندې کوم دام مکوي، دا ته خبره نه منلې. لیکن بل خبره دوی چې ویل چې موږ چې بندي ونیو شي بندي به فدیه اخلاص او دا دوی تبع سره برابر او دا به کول. نو الله رب العزت فرمایي چې نه، دین بد الله د خوښ سره منی، د خپل خوښ سره نه. دین په هغه طریقه باندې څنګه چې د الله خوښي، په دې طریقه باندې ولکه څنګه چې ستا خوښي، دا خو به ستا دین شو، د الله دین نشو. نو الله تعالی کې خدل زموږ د اسلام معنا تسلیمیدل غاړه کې خدل، او د غاړه کې خدل مطلب دا دی چې څه الله او رسول بس معنا کستا خو خویو کني هغه معنا دې ته دین وای. نو الله فرمایي واذا اخذنا ميثاقكم کله چې مو واخی صلاه سنا کله کاوادم لا تسفكون دماءكم چې نه به توي او ویني خپلیم. نو خپل ویني خو خپل نه توي کوي. د دې څو مقصدونه دي. یو مقصد علما وای دا دی چې د یو بل ویني متوي وایم، ته چې د بل مسلمان یا د بل ورور وینه توي کی خو مجبور دی هغه به تا مړ کوي کنه. نو چې دا وینه تا توي کړه دا د خپل وینه چې توي کړه، د یو بل ویني به توي کوي. لا تسفكون نه توي کوي دماءكم ویني د یو بل. د الله په نسبت باندې د انسان ډیر لوی قدر دی، ډیر زیات قدر دی، ډیر زیات جرم چې نه کړي الله وې د بندوی نه بنتوي کوي. صرف درې ځایونه دي چې ان شاء الله رستراشي چې هغه وخت د انسان وجل جایز دي. دا غیر اخوات نور مسلمان ته د بل مسلمان د وجل اجازه نشته. یو دا چې زنای کړی وي او واده شوی وي، نو یو دغه وخت دی. دویم هغه وخت وجل جایز دي، هم قاضي به وجني هر څوک نشي وجلای. دویم کله چې
الله دې نه کی څوک مرتد شي د خپل دین نه واوري نو داغه وجل به جایز دي. او دریم کله چې او یو سړی بل سړی وجني نو قصاص باخستل کی. د دې دریو خبرونو بغیر د مسلمان وجل دا ناروا دي. نو یو بل بوینه متوي کوي لا تسفكون دماءكم نبتوي او ویني دیو بل ولا تخرجون انفسكم او نبو باسه خپل ځانونه د خپل کورونه د خپل ځان خطب د کور نه وباسي خو چې بل وطندار د کور وېستو سبب ته وباسي دا خو زور خبره ده نه ستا زور دی سبب در باندې هغه زور راشي. نو ولا تخرجون نبو باسه انفسكم خپل ځانونه من دیارکم د خپل کورونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون او تاسو خپویدلې په دې خبره باندې چې دا ګناه ده. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هم دغه خلق وي تقتلون انفسکم چې وجل بمو یو بل لرام وتخرجون فريقا يسلبهم وعدل منكم تاسو من ديارهم داوی د کورونو نام چې وړل په بل کامیاب شوا کورونه به اوسه زول هغه ختم کړ بیا بل راغله دا سکار وو. الله وتظاهرون عليهم تاسو به امداد او مرسته کوله داوی په خلاف باندې بل اسم په ګناه سره ول عدوان او په زیاتی سره لکه دا اوس موږ اوسه د پښتنو قومونو کې کله کله په غرب باندې جنگ وی کله کله په ډاک باندې جنگ وی چې یو قوم په بل قوم باندې ورشي ټول کورونه اوس زیارت ورته ختم کی. هغه مسلمانان دي کافر خو نه دي دا سې کول نه دي پکاره. الله فرمایي و ان یاتوکم اسارام او کرا شدی تاسو تاسو سارا په داسې حال کې چې بنديان ویم نو تفادوم تاسو جرمانه ورکوي دا غویم. څه مطلب يهود چې دا یوړل وو په دابل کامیاب شولم نو هغه چې کله بنديان بیونیول نو د مشرکانو مرګرو ته وی چې دا پرې دی وی ولی وزمن په دین کې دي چې بندي به فدیه خلاصای نو تفادوم تاسو فدیه ورکولم وهو محرم علیکم او حالا کې حرام او پتا سبحانه اخراجهم دغوی د کورون نو استلام نو حرام باندې عمل نکاو په دې بل خبره باندې عمل کاو. افتؤمنون ببعض الكتاب آیاتاسو ایمان او باور لري په ځینې کتاب باندې چې کوم مخوخویم وتکفرون ببعض او تاسو کفر او انکار کوي د ځینې کتاب نه چې کوم مخوخ نویم نو وای تاسو خو د خپل دین خوخي دین شروع کړی دی چې کوم مخوخي په عمل کوي چې کوم مخوخ نه په عمل نه کوي. زموږ تاسو پښتو کې خلک وای پښتانه نیم کتاب منی او نیم نه منی ګوره د آیات ولري چې نیم کتاب خو پرې دا چې صرف یو آیات مونږ باندې سړی کافر کی یو آیات مونږ باندې سړی کافر کی دا موږ تاسو الحمدلله ټول کتاب منو د سر نه تر اخره پورې عمل لپاره به کوشش کوو چې عمل کې راوړو خو که یو څوک عمل نه کوي او منیا هغه ته کافر نشي ویلای خو که یو سړی داسې وي چې انکار وکړي دا څنګه مانونه بیا کافر. الله فرمایي وتکفرون ببعض او تاسو کفر کوي په ځینې کتاب باندې فما جزاؤهم نشته بدلا دلته علماء د معنی نافیه ده فما جزاء نشته بدلا من دا چا يفعلوا ذلك چې کی دا سکار من کوم د تاسو نام الا خزي مگر هغه د پاره شرمندگی رسوي وی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې. څه مطلب څومره خیر خبر الله کوي وې څوک چې د الله نیم کتاب منی او نیم نه منی وې دې دا جزاء د دنیا کې به شرمنده او رسوي او آخرت کې هم ذلیل لکه موږ او تاسو مسلمانان چې خپل کتاب نیم منو او نه منو په ټوله دنیا کې ذلیل یو ذلیل او بیا په مسلمانانو کې زموږ افغانان د ټوله دنیا نه ذلیل قوم دی ټوله دنیا کې ولې ذلیل دی په یو ملک د دوی زین کې او په هر ملک چې څره کوم څه چاپی ورسي اما اسی کارونه پې کوي دا ځکه چې دغه کتاب نیم د خپل خبره کاو که صحیح مسلمانان جوړ شو نو ان شاء الله چې الله به عزت راځي. نو فما جزاء نو نه د بدلا من دا چا فرو چې کی ذالک ذکر من کوم تاسو نام الا خزي مگر هغه د پاره و شرمندگی وی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې به یردون دوی واپس کړي شي الی شد العذاب سخت عذاب تا وما الله ندی الله تعالی بغافل خبر عما دا غڅنا تعملون چې تاسو عمل کوئ او اذا کوم عملونه چې تاسو کوئ الله د دینه به خبر نه دی الله ستاسو عملونه ګوري. الله فرمایي اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا وې دا سکارونه چې څوک کوي چې دا قوم او قوم پرستی کوي او یو بل وجنی او د الله کتاب ته وګ نګدي خپل کار ته کار وي او دی چا خبره نه اوري الله وې دا داسې خلک دي اشتروا الحیات الدنیا چې دوی خوښ کړي دي اخیسته دي ژوند د دنیا ول آخرت په آخرت باندې بس وې دوی هم د دنیا مشری دا او لالچ ته تمام او بس دا دنیا کې همیشه زې مو دا مشری بوي. الله فلا يخفف عنهم العذاب وسبق من کړي شي د دوی عذاب ولا هم ينصرون او نه بدوی سره مرسته کوم کو شي په آخرت کې. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل
د دې ځنه اوس ترورم خطاب شروع کیږي تر 9 نمبر آیات پورې او په دې خطاب کې بیان دی او ګنده او بد عمل د دوی دی چې د پیغمبرانو نه انکار کاوه او پیغمبران به وجل او بیا هغه طریقه د انکار د دوی بیانوي چې په کومه طریقه به انکار کول. الله فرمایي ولقد اتینا موسی الکتاب الله بشکا موږ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب نه مراد تورات شریف دی. تورات شریف د ځمکې په مخ باندې اولنۍ آسماني کتاب چې الله دنیا ته را لېږلی په موسی علی السلام باندې داغه نه مخ کې دنیا ته کوم آسماني کتاب نه راغلی او تورات چې دا پاغه زمانو کې په تختو باندې لیکل شوی ځکه کاغذ لا نه ایجاد شوی هغه کاغذ نه د زبرجد تختی پاغه باندې لیکل شوی موسی علی السلام ته کوی تور غره کې ورکړی شوی. الله فرمایي ولقد اتینا موسی الکتاب الله بشکا موږ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب او تورات وکفینا الله یمن پر لپس را لګلیو من بعده داغه رستا بیر رسول نور ډیر پیغمبران د موسی علی السلام نه رستم الله په بنی اسرائیل کې ډیر پیغمبران لګلیو. الله و اتینا عیسی ابن مریم الله یمن ورکړو عیسی زوی د مریم ته البینات کارا واضح دلیلونه معجزه. نو دلته یو مسله ده زمونږ اوساسو په دې دین کې چې دی دا نسب پلار او نیکه مور او پلار دا صرف د پیژندنې لپاره بیانېږي. نور زمونږ په دین کې نسب ته اعتبار نشته بلکې ایمان ته اعتبار دی نیک عمل ته اعتبار دی. نو د دې وجه نه زمونږ اوساسو په دې قرآن کریم کې په حدیثو کې اکثره د چا د پلار او مور نوم نه اخیستل کیږي ارسل خپل نوم اخیستل کیږي. خو د عیسی علیه السلام سره د مور نوم اخیستل کیږي عیسی ابن مریم. وای دا وجه څه ده وای دا ځکه الله تعالی د عیسی علیه السلام سره د مور نوم اخلي چې بشمار دنیا کې انسانان التم وسم دي چې هغه داسې ګمان کوي چې علیه رسول الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی لکه دا څومره انګریزان چې دي دوی کې اکثر دا کیدل دي دا غوي د تسلیث درې خدایانو عقیده ده. نو هغه وی چې د عیسی علیه السلام د الله زوی دی د دنیا کې جو څومره جنگونه شروع دي د دې عقیده لپاره کار کوي چې هغه وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. الله رب العزت زمون قرآن کریم کې وایي چې نه هغه زما زوی نه دی هغه د مریم زوی دی. نو د مریم نوم ورسره دی د پراخلی چې خلکو ته دا خبره واضح شي چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی د مریم زوی دی. الله یو اتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزې او دلیلونه. څنګه دلیل معجزې وي عجیب معجزې وي. علما وایي او په هر زمانه کې الله تعالی چې پیغمبر ته معجزه ورکړي داسې معجزه ورکړي چې دغه وخت سره برابر وي. دا وخت سره برابر وي څنګه وای د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادوګرۍ زمانہ و د سحر هر چا جادو خوښولو او خلکو به جادو زده کولو. وای موسی علیه السلام ته الله د معجزه ورکړه چې د دنیا ټول جادوګر دغه عاجز هیڅ چا ور سره جادوګر مقابله ور سره نشو کولای چې هغه به امسا وګرځوله هغه نه ولو خامار اجدها جوړ شو. وای د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ هغه خلکو ډاکټرۍ سره ډیر شوق. نو عیسی علیه السلام ته الله تعالی د ډاکټرۍ ورکړه د طب چې دنیا ټول انسانان ته عاجز هغه دا چې عیسی علیه السلام به مرزادی لاندې جوړول چې د مور رب څوګډون پیدا شو هغه به الله جوړاو او دیم دا چې مړي ویرا ژوندۍ کول. نو چې دا دنیا تر څو پورې آباد وي او ساينس څومره پرمختګ وکړي کمپیوټر او ورڅ پیدا شي خود داسې ډاکټر به پیدا نشي چې مړي را ژوندۍ کی او داسې ډاکټر به پیدا نشي چې مرزادی وډون جوړ کی. د عیسی علیه السلام معجزه و. زمونږ اوساسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شعر او شاعرۍ دوره و. هر چا شعر او شاعرۍ سره ډیره مینه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معجزه ورکړه قرآن کریم چې ټول د دنیا شاعران د دې مقابله نشي کولای تر قیامت پورې. دا چې کتاب الله تعالی ورکړ. نو عیسی علیه السلام ته الله ډېرې معجزې ورکړې وي او ان شاء الله وروسته په سلسله راځي. خو په هغه کې یو غټه معجزه دا و چې مړي وی راژوندي کول او مړي راژوندي کول دا هیڅ کله په ډاکټرۍ باندې تر قیامت پورې څوک نشي کولای. خدا د عیسی علیه السلام معجزه و. او ځینو کتابونو لیکلي دي چې څلور کسان د عیسی علیه السلام په دعا ژوندي شي او ډیر وخت پورې به ژوندي وو مړ شي بیا راژوندي شو. یو پاره کې عیسی علیه السلام یو شاګرد او هغه یو مور او یو خور د کونډې خزینو نور څوک نو عیسی علیه السلام سره وو. وای خپل کور کې مریض شوی وو چې مریض شوی نو مور په منډه موسی عیسی علیه السلام په سراغله چې تراشه زیو مریض دلګې دم کراتا. و چې عیسی علیه السلام چې ور سره تلو چې دا ورسره وفات مړ شوی. نو مور سخت چغې او بد ورځ شروع کړه. عیسی علیه السلام هغه ته ویل قوم باذن الله د الله په حکم را پاسېګا چې را پاسېدلو بس روغ جوړ شو. دویم و یو ځل بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته راجم شي ورته ویل چې مونږ ستا پیغمبري ترغه پورې نه منو چې مړو ستا پیغمبري غوي نه ورکړي او د ژوندۍ خبره نه منو چې مړو راته وي چې ته پیغمبري بیا منو. عیسی علیه السلام بیا منای ویاو یو درې ته ودرې زړه دی راوا یو قبر دی قوم باذن الله د الله په حکم را پاس. نو داغه نو یو سایه را پاسې درو چې را پاسې درو. نو عیسی علیه السلام ته پښتنه وکړه چې څوګي هغه وې ز سام د نوح علیه السلام زوی ما په زرهاو کلونه په خامر شو او وې ز څوګي ما وې ته عیسی د الله پیغمبر وې منه خلکو ته ویل هغه چې نه دا جادو دی الله سبحانه هدایت قسمت کړو. نو الله یو اتینا عیسی ابن مریم الله یو ورکړي عیسی زوی د مریم ته البینات اخکار دلیلونه معجزې و ایدناه الله یو من کله کړي عیسی علیه السلام بروح القدس پاک روح سره چې جبرئیل علیه السلام د عیسی علیه السلام سره هر وخت داغه د حفاظت لپاره جبرئیل علیه السلام ګرځیدل
افکلما جاءکم نو الله د يهود بینونه الله ذکر کوي چې يهود د نبی اسلام سره په مدینه کې گاونډیانو او ډیر ظالمانو بدبختو يهودو نسوارا اوس موږ تاسو د ټولي دنیا مسلمانانو ته پتنګ دي نو ځکه الله تعالی بیان کوي الله فرمایا فکلما هر کلا جاءکم چرا بولا تاسو رسول پیغمبر بما هغه معجزام لا تهوا انفسکم چنبه خول استاس زانون یا هغه حکم چنبه خول استاس زانون استكبرتم تاسو به دغه نه تکبر وکړلون فریقان کذبتم یوډل د پیغمبرانو تاسو درو جن غړل او فریقان تقتلون یوډل بم وجلام ای بنی اسرائیل ته چې پیغمبران راتل چې کومه خبره به خو نه مړه ته دروغ وای او کله بور په سره پاسه د پیغمبر به شهید کړو نو وای تاسو خو هغه ظالمانه تاسو اوسم د جنت خبرې کوي تاسو پیغمبران مړ کړی وقالو قلوبنا غلف دوس یو بل غلطی دا وی بیان دا غلطی وا چې خبره ته به غوږ نه نیولو دین نه اوریدلو کچا ویل چې دا وره مړه تاسو خپل پیغام لکه تاسو موږ د اوسنۍ زمانه مسلمانان څو ناوري دین ته څوک وګ نه دي دین ورته قدر من نه ښکاری وقالو ویل قلوبنا غلف چې زموږ زړونه دکتی د علم نه موږ په خپل پویګو د چا اوریدو ته ضرورت نشته دی الله وینا دا څنګه دا یا غلف معنا په پرده کې دی وستا خبره روانه تاثیر نه کوي الله فرمایي دا څنګه د بلانهم الله بلکې الله لعنت کړي په دوی باندې به کفرهم د وجه د کفر د دوی نام فقليلا ما يؤمنون نو ډېر لږ خلک په دوی کې دي ایمان راوړون کې دي ایمان والا په ډېر کم دي یو معنا دا بل معنا دا چې دوی لږ وته ایمان راوړي لږ ایمان الله نه قبلای پوره ایمان الله غوړي مونږه ایمان په ټول شی پوره لري خوذ دین وروسته پنځم خطاب شروع کیږي تر 93 نمبر آیات پورې او په دې خطاب کې بیان دی بل بد عمل د دوی دی چې آغا انکار د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم نه چې نبی اسلام نه منلو او بیا بیان د دوه زجرونو دی الله ولما جاءهم کتاب هر کله چراغ دوی ته کتاب نه مراد زموږ استاد دا قرآن کریم دی هر کله چراغ دوی ته کتاب نه عند الله د الله طرف نام او دا قرآن دا سی کتاب دی مصدقان چې دا کتاب تصدیق کوونکی دی رښتینی ګڼونکی دی لما دا کتابونو ما هم چې دوی سره دي زمون قرآن خو مونږ ته وایي چې تورات او انجیل رښتینی او حق کتابونه دي مخالف نه دي تینا چې مخالف نه دي نو ولې نه مني کستا د کتاب سره پټاکار کې وای بیا وتانه منلای دا خو مونږ ته وایي چې تورات او انجیل حق کتابونه دي نو ولې نه مني وایي مصدقون د تصدیق کوونکی دي لما دا کتابونو ما هم چې دوی سره هم وکانو دوی من قبل مخکې دینا یستفتحون چې خبر ورکاو د اخر نبی یا طلب د فتح وکاو علی الذین پاکستانو باندې کفرو چې کافران دي د دې څه مطلب د دې مطلب داسیو چې يهودي یو وخت کې ضعیف او کمزوري وو نو چې چا به يهودو سره ظلم کاو يهودو به خلکو ته دا خبره کوله چې تاسو هم سره ظلم کوئ خو خدای به خیر کې د اخر زمانه پیغمبر را روان دی او موږ به ان شاء الله هغه سره مرګري کیږو تاسو نه بدل اخلو دا به خلکو ته ویل دا خبره وکړي خلکو ته دا خبره کوي چې د اخر زمانه پیغمبر را روان دی او موږ باغ سره مرګري کیږو تاسو نه بدل الله وي پخپله بد دا دعاګانې کوي خو هغه د اخر زمانه پیغمبر چراغ وسی تاسو نه مانه دا ولی حالت خو ویل چې موږ د اخر زمانه پیغمبر راځي موږ سره مرګري کیږو خو چې هغه د اخر زمانه پیغمبر راغ وسی نه مانه نبی رسول الله صلی الله چې کله په مکه کې وو نو مکه کې خلق ورته تکلیفونه رسول نو او نبی رسول الله خپل کار جاری ساتلو دعوت وکاو نو د حج موسم د حج په موسم کې د ډیرو زینو نه خلک راځي بیت الله شریف ته نو د مدینه منورې نه خلک راغلي نو نبی رسول الله بدار اجانو خیمو ته ورتللو ډیرو ته ورتللو دعوت په ورکولو نو خدای کول چې د مدینه منورې نه څخه کسان راغلي وو هغه د نبی رسول الله خبرې واورېدلې شپې پټ پټ وای اورېدلې او هغه چې د نبی رسول الله خبرو تاثیر پیوک خپلو کې یو بل تویل چې هغه مونږ ته چې يهوديانو ویل چې د پیغمبر راځي او مونږ باغ سره مرګ کیو هم دا دی کنه ځکه چې هغه چې کوم نه خمه ته خودري حضور دي کیږي هم دا دی وای راځي چې د يهودو مخ کې شو چې مونږ په ایمان نه وړو نو هغه په ایمان نه وړو يهود بدبخت ته خبرم نو د مدینه منورې اغنصارو په ایمان نه وړو او بیا چې هغه لاړل په مدینه منوره کې دعوت شروع کړو بیا پوره مدینه منوره الحمدلله مسلمانانه شورا نو يهودو اول ارمان کاوه چې د اخر زمانه پیغمبر ورغله موږ هغه کړی وای لولي مولایانو به ارمان کاوه لولي مولایان د يهودو غټ عالمانو بوخیرا راهب په نوم باندې یو يهودي غټ عیسوي عالم تر شوی هغه ته لوی عالم د دین ډیر معلومات ورسره نو هغه د نخو علامونه د خبره معلومه کړي وا چې د زمانہ را رسیدلې چې په دې زمانہ کې د نبی اخر زمان دنیا ته راشي د عیسی علی السلام د اسمان ته د خطونه پس عیسی علی السلام الله اسمان ته ژوندې اوچت ک داغه نه 1500 کال پس پیغمبر دنیا ته راغلی نو چې پیغمبر دنیا ته راغلی دنیا ناپوهي وا جهالت او تور تیارې وي نو بوخیرا راهب په نوم باندې چې دا کوم غټ عالمو د دا فکر کاو چې یاره اوس حالات دې لپاره برابر شي چې د اخر زمانه پیغمبر راشي ځکه چې جهالت ډیر زیات شوی دی او کله چې کفر او جهالت زیات شي بیا الله پیغمبر را لېږي نو هغه په دې تمه و چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او دا سلاره اغلاره مرته معلومه وا دا وی په کتاب کې دا راغلی وو
چې د اخر زمانه پیغمبر په دې لار باندې شام ته ځي. نو بخیرا راهب لاړلو او په لار کې یو کوډله جوړه کړه، د لارې په غاړه یو کوټه جوړه کړه کوډله غوندي، هغه کې به اوسېدلو، شاګردان ور سره ودیومو، اته شپې ورځې تیرولې. او سحر براوتلو یو غونډې و د غونډې په سر بکې ناستلو او له اورې به دالار سره دی چې کچته څو پیراش ماخامه پورې بناستو، ماخامه بیا بیرته خپل کوټې ته راکوشو. ډېر زمانہ انتظار وکړ، ډېر زمانہ. نو بیا د وختونه وخت چې یو قافله په دلار روانه و چې پاره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه وخت نبی اسلام لا معصوم د 12 کالو دا هغه وخت چې د نبی صلی الله علیه وسلم پلار او نیکه دواړه وفات شوي او نبی اسلام د خپل تر ابو طالب سره اوسېدلو. نو ابو طالب د خپل مرګرو سره مشوره کړې و چې شام ته په تجارت پسې ځو. نو هغه سره چې کله مشوره کړې ورغه رسول الله سلام ته ویل و وراره زما خدا سي اراده ده چې شام ته زم د سفر د پاره او ته به کور کې پاتې شي. نبی علیہ السلام ورته وی تر چاله م پرې دی په دې کور کې رزما مور شتانو م پلاش شتانو م نکشته هیڅ څوک نشته، زما په دې کور کې خو صرف تخپلې چې تر نزینو چاله م پرې دی. نو زم در سره زم. ابو طالب یې زسې شو. نبی علیہ السلام ځان سره روان کړو د 12 کالو ماشوم. نو چې کله په دلار دوی راتلل د بخیرای راهب هغه عالم دی سویانو چو ا د غونډې په سر ناس لارې څالري چې وې قتل. نو وېدا قافله را روانه ده خو د خلکو پام نشته دی، دا عالم ورته پام دی. دې قافلې په سر پاس ورې سم را روانه، پاس ور سره ورې را روانه او دې طرف ته ونه ورته سیدې کولې ونه بوټو. نو عالم چې کله وکتل رئیسوي عالم راهب وې زر پتا تیزه را کوشو او خپل شاګردان او مریدانو ته ویل چې اله خن مل مسیا تیار کړي. هغه موږ چې څومره انتظار کړی د چا د پرم چې انتظار کا وغه راغی چې کلونه انتظار کړ په دې لار روان دي. نو هغه خو مل مسیا تیار کړل. کله چې دا قافله را ورسېدله نو د قافلې والاو ته بخیرا راهب سړی ورولېګلو چې دلته وخان یو ځای کې چوکې او تاسو ټول ته ماړوړې کړې مل مسیا. نو هغه وخان چوکل او ډوړې ته ټول روان شو. خو ابو طالب نبی علیہ السلام دوی چې بچي ته قاسم کشري خیر ته دی وخانو ته پاتې شه موږ بلار شو او سیدا. نو ټول مشران د قریش راغلل دې قافله کې څومره ډوړې تکې ناستل. هغه عالم راهب پیر چې راخاره شو چې وې قتل اخو دې هټولو دی وکتل چې د څوک پیجندلو پکې نه ورته ویل چې تاسو نه خو بل د څوک پاتې نه وي. وینا نور هیڅ څوک نه پاتې صرف یو ماشوم مونږ د وخانو تبلیغ دی. هغه راهب هغه عالم خپل کسانو ته چې تاسو لار شي د وخانو پیره تاسو کې ماشوم هم راولي. نو هغه په سلالو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوست شریعه اوس څنګه هغه راهب ورته وکتل هغه ته خو نه علامه معلومي وي ټول په نبی اسلام کې موجودي پوښت امداري چې کله ټول کې ناست لوړی وخړله. نو مشرانو ته پښتنه وکړه چې موږ څو ځله په دیدار زو راځو څومره ځل تلی راغلی یو تا خو مونږ ته بستری مشم نه کول پاتې لا ډوړی دا ځل ډوړی راته ولې وکړه. هغه ورته صحیح کوي خو بس ډوړی و مو خړله صحیح بس ټول زې خدای ماشوم چې سره وی د کینی دا نو ټول پاتې دل. ابو طالب کې ناست نو چې کې ناستلو کله چې خلک ووتل نو دی بخیرا راهب پښتنه وکړه ابو طالب نه وای دا ماشوم دې څه دی. هغه ورته دا خو زوی دی. وای نه دروغ وای زوی دی نه سم خبره وکړه. هغه چې رښتیا درته وایم دا موراره دی ښا و ټیک دا ورته بالکل دا سیده وراره دی. دا ابو طالب ورته چې څه پوښتنه تاسو ما زوی نه دی بس ته څه کې خو زه پوهیږم تاسو زوی نه دی. وای نه راته وایا وخت چې درته وایم دا د اخر زمانه پیغمبر دی او موږ ته دا ویلې شوی په خپل کتابونو کې چې د اخر زمانه پیغمبر به یتیم وي او پلار نه لري پلار به مړ وي. ته چې وایي تاسو ما زوی دی خو دا خبره دروغ و. وای ښا بیا نبی علیہ السلام باندې امتحان وکړ. نبی سلام خو معصوم باغې وخت ورته بچیا تا نه څه پښتنه کوم استاد په لات او ذات بوتانو باندې قسم وي چې سم جواب راکړي. نبی علیہ السلام وینا پلات او مراد قسمونه نه خورم. وای ښا به داغه نه پس ورته بچي داسې راخاره کا چې راخاره کړه نبی اسلام دی وګو مینس کې مهر نبوت او د پیغمبري مهر نو چاغه مولي درو خو یقین راغی. ابو طالب ته یو سوال درته کوم هغه څنګه وای دا استاد اوراره چې دا نبی اخر زمان دی دا ټولي دنیا لپاره پیغمبر دی. خود سره د يهودو سخت ورانه دا کته چې تشام ته بوز یا وی پیجنی ته نه پیجنی هو ټولي پیجنی هغه نه ټولي بده کې موجود دي او دا بدر نه يهود مړکی. نو په دې وجه وای دا مو بیا تاسو وای خټیک شو. نبی صلی الله علیه وسلم برته ابو طالب راولې غلو. نبی اسلام واپس کړو مکه مکرمه ته. ابو طالب په سفر باندې لاړو. نو مقصد مداو چې هغه په زور و زیر باندې نبی اسلام په جندلو چې دا هغه پیغمبر دی خو قسمت په ایمان کې نه وو او ایمان نه راوړل. الله فرمایي وکانو من قبل مکه دینام یستفتحون چې دی په فتح او کامیابی غختلا علی الذین پاکستان باندې کفرو چې کافرانو چې آیا خدای د اخر زمانه پیغمبر راولا چې موږ سره مرګري شو په کافرو کامیاب شو. یا یستفتحون خبرداري به ورکاو د اخر زمانه پیغمبرام علی الذین پاکستان باندې کفرو چې کافرانو فلما جاءهم من کله چې دوی تلاغه ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی خو پیجندلو کفروا به پیغام کفر وکړو خو پیجندو چې دا هغه پیغمبر دی کفر وکړو. الله فلعنت الله تعالی لعنت وی علی الکافرین په کافرانو باندې
به سما الله ډیر بد دي اشترو به چې دوی خرج کول پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه څنګه ځانونه خرج کول وې په دنیا باندې ځان خرج کو دوزخ ته ځان بوتللو دنیا د دنیا ګټلې شروع کړل د دنیا پیسې غوړه کړلې او ځان دوزخ ته په بوتللو الله به سماړ بد هغه ته اشترو به چې دوی خرج کړي پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه ایا کفر چې دوی کفر کوي ما په کتابانه انزل الله چې الله را لګلې چې قران کریم دی او دا کفر ولې او بغیان د وجه د زد او د کینې نام ايو ينزل الله چې ولې راولې ګل الله تعالی علی من فضل د خپل فضل علی من یشاء او په چا باندې چې خو من عبادی د خپل بندگانو نام يهودو د پدی غوسه ورغله چې دا مکه چې څومره پیغمبران راغلي دي وای دا زمون قوم کې راغلي او د رښتیا وا ټول يهودو کې راغله خدا نبی علیہ السلام چې دا پارابو کې راغی نو هغه ویل چې دا څنګه د ټول پیغمبران مونږ کې راتل او دا پارابو کې راغی دا مونږ نه منو نو دا عزت به کاو نو بغیان د عزت د وجنا ينزل الله چې ولې الله راولې ګلو من فضل د خپل فضل علی من یشاء بچاونه چې خو من عبادی د خپل بندگانو نام الله فرمایي فباو بغضب يختش په غضب باندې په قهر باندې علی غضب د پاسه د بل غضب نام وللکافرین عذاب مهین الله وی د کافرانو د پر عذاب شرمون کې ور سا کون کې تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب اوس یو بل غلطی دا غوي بیانوي هغه داوا چې کله چې هغه ته ویل شو چې دا قرآن هم د الله کتاب دی دا و نه کړه هغه بس موږ سره خپل کتاب شته موږ بل نه منو هم دا یو کتاب نه الله تعالی فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّ وَچِوِلِ شِدُوِ تَآمِنُوا چې ایمان راوړي بما په کتابانه انزل الله تعالی را لګلې چې قرآن دی نو قالو دوی به ویلو نؤمنو من خو ایمان لرو بما په کتابونو باندې انزل علینا چې کوم په موږ راغلي تورات ته ويكفرون دوی کفر کوي بما په کتاب باندې ورا او چې دغه نرست راغلي دی حالانکه تورات خو منسوخ او تورات کې خو او انجیل کې خو څه تحریف شوی نو هغه منسوخ کتابونه مني او درستنه کتاب نه مني او هو الحق او دا قران حق راغله د مصدقن تصدیق کوونکې د رښتینه غړونکې دي لما دا کتابونه ما هم چې دوی سره وم قولوا پیغمبره اوس الله جیبه جواب ورکړي چې تاسو چې وای چې موږ خپل کتاب منو وېدان دروغ وای خپل مونږ نه دی منلای څنګه وې تاسو خپل کتابونو کې خدا ویلو چې د پیغمبر به عزت کوي تاسو خو به شماره پیغمبران ورکړل داغه چرته منلای دی الله فرمایي قولوا پیغمبره فلما تقتلون تاسو ولي وجل انبیاء الله اذا الله پیغمبران من قبل او مخکې دینا ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو د ایمان خاوندانو ولقد جاءكم موسى والله بشکر اغله تاسو موسی علیہ السلام بالبينات پخکارا معجزو باندې پخکارا دلیلونو باندې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ولسخه په خدای توب سلام من بعده رستدلو داغنا کوئی تورتا وانتم ظالمون او تاسو وی ظالمان واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور د دې ځنه اوس پیغام خطاب شروع کیږي تر 19 نمبر آیات پورې او په دې خطاب کې دویم ځلی بیان د زنو بدو صفاتونو دا غوي دی چې یو دا چې څخه په خدای توب سره نیولای او بل دا چې اعتراض کړي د الله د کتاب قران کریم نه او په اخر کې بیا اعلان د مباهله دی چې راځي چې حق او باطل معلوم کو الله ته دعا وکړو چې په حق وی الله کامیاب کړي چې په حق تباہی کړي الله فرمایي وای اخذنا میثاقکم کله چې موږ سلک لک لو زواد تاسو نام ورفعنا فوقكم الطور او راوچت نو کستاسو د سرونو د پاسه غرد کوي تور دا الله تعالی په غر راوچت کړو چې کمانه خلک نه مې دا غر در باندې غرزوما د ډار د وجه نه ټول په سجده پرې وتل خو کله چې کوتور بیرته خپل ځای ته کې خو ګوشو او څو وخت تیر شو بیرته نه فرمانه شو لکه ما درته چې موږ هم داسیو کزل زل راغله او سختی را توبه 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 خو چې کله بیا اسانی وي خوشالي وي بیا الله تعالی فرمایي خذوني سما ساتنا کو چې ما درکړي به قوتن په مضبوطوالي سره واسمعوا او اورید الله خبرې ور اوریدل د الله د خبرو ضروری دي دا قران د الله خبرې دي کنه دا په موږ باندې لازم دي چې وایو نو په مضبوطوالي سره ونی سي او وایوریم نو قالو دی ویل سمعنا چې موږ اوریدل دي واسینا موږ یې نه منو تاسو چې خبرې وای د الله خبرې اوریدل مدي او رؤیا کومنو یا نه دا خبرې ولې کولې وای دا ځکه او شربو فی قلوبهم العجلاس کله شی و د دې پزړونو کې مینه د سخیم هغه سخی چې مخکې مونږ څه کړی و چې سامری یو سخی جوړ کړو او دوی هغه ته عبادت کاو نو هغه د سخی مینه ذکر راغلی و او شربو اس کله شی و فی قلوبهم د دوی پزړونو کې العجل مینه د سخی به کفرهم د وجد کفر د دوی نه علماء یې ځنې ځنې ګناهونه داسې دي چې هغه پزړه کې د سپیرتو پیدا کوي چې بیا دغه وجه نه بل ګناه کوي خلک خا قولوا پیغمبر به سماړ بد یغه څو امر کوم چې امر کې تاسو به پیغه سره ایمان کوم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان څنګه تاسو چې موږ ایمان خاوندان یو نو ایمان دي ته چې سړی د سخی عبادت کوي اسا عجیب ایمان دی قولوا پیغمبر ان کانت لكم الدار الاخره که چرته وی تاسو د پاره کور د اخرت عند الله په غنیز د الله باندې
خالصتا من دون الناس ځان ته د نور خلقنا بغیر د نور خلقنا فتمنوا الموت ارمان او ارزو کې د مرګ ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی دا خبر الله د سکی چې دوی بمدا داوا کوله چې بس دا جنت خو موږ د پاره جوړ شوی دی ځکه موږ د پیغمبرانو الوادونه یو موږ دې پیغمبران ناغري دي موږ ته الله عذاب نه راکړي الله وایي چې جنت تاسو د پاره وی خو بیا خو د خدای نه مرګ غواړي کنه تاسو خو مرګ نه غواړي مرګ نه ډاریږي لکه دا شیګانو به ویل دا جنت موږ د پاره جوړ شوی د سنیان بچره سپلوي ځای کې ناشتي نو موږ وایو چې خچ چیرته جنت تا د پاره جوړ وی نو بیا د مرګ نه ویل ډاریږي یا عمر په کار چې وړي الحمدلله مسلمانان شهادت غواړي قرباني ورکړي ځکه چې هغه باور لري نو ته چې يهود په ټوله دنیا کې د مرګ نه ډاریدونکي خلک يهود دي او د مرګ نه د بچ کېدو لپاره سخت کوشش کوي دا ډاکټران او دا کوششونه او دا دوايانې جوړي چې د مرګ نه بچ نو کتل چې ته په دې باور لري چې جنت ما د لپاره جوړ دی نو مرګ نه ولې ډاریږي الله تعالی فرمایي قولوا پیغمبران کانت لكم الدار الاخره تو چرته وی تاسو د لپاره کور د اخرت عند الله پنيز الله خالصه ځان من دون الناس بغیر د خلقو نام نو فتمنوا الموت ارزو او ارمانو کې د مرګ ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی دا یو خبر یاد ولرئ چې زموږ اوسه په دین کې د مرګ ارمان کول منه دي حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي چې هر قسم ضرر او تکلیف تا ته رسیدلی وو ورته سی بنوي چې الله ما مړ کی د خزو کې اکثره به صبر غونتی وي هغه چې هغه شي مرګ نه وي مرګ بنه غواړي مرګ بدلانه نه غواړي ولی وې ژوند کې ډېرې فائدې دي کله به منځو کې کله به روجونی سي کله به چاته سره 50 روپے کومک وکي چې مړ شو خرڅ لاړل کا نو د مرګ ارمان بنه کوي که هر څومره تکلیف در باندې وو تکلیف بتا ته الله اجر درکړي خو ته د مرګ ارمان نه کوي حباب ابن عرته تر یو صحابي دی هغه مریضو سخت مریضو او مریضته د څو جنوا مریضته دیو جنوا چې په ځوانۍ کې کافرانو نیولې او لاسونه خپې په تړلی وو او د ور پانګار باندې چولې د املای کندې شوی و به چې کله هغه رستنی وخت ز بډاتو وخت راورسه هغه تکلیف کې راښکارا شو ډیر زیات مریضو نو څوک پښتنه تراغله ورته ویل څنګه چل دی هغه ویل بس هر وخت د الله شکر وکړ دی وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړیو چې د مرګ باندې غواړي کچې نبی رسول الله دا نوې باندې کړیو ما په مرګ وخت وای بس نبی رسول الله باندې کړیو نبی رسول الله بده سی وای چې ته بدانه وای چې یا الله ما مړ کی ها دومره نبی رسول الله وای چې کچې ته وسړې خامخ سوال کوي نو دسی دی وای چې الله ترڅو پورې چې ما ته په مرګ کې خیر او ژوند کې خیر ژوند راکړه او کو ژوند کې خیر نه بیا مر راکړه به دسی پکار دی دسی ویلې شي خود دسی بنوي چې الله ما مړ کی دا الله نه شکرې ده خان فتمنوا الموت ارزو کې د مرګ ان کنتم صادقین کې چرته تاسو رښتینی الله ولا يتمنوا دی به د مرګ ارزوونه کې ابدا همیشه بما په سبب دغه بد عملونو قدمت ایدیم چې دوی مخکې لګري لاسونو دوی څه مطلب یعنی دوی چې کوم بد عملونه خو دې ته معلوم دي مرګ چرته غواړي والله علیم بالظالمین الله خپوی په ظالمانو باندې ولا تجدنهم احرص الناس وسبل بد صفت الله بیانې چې د دنیا سره سخت مینا ده سخت لالچیان دي د دنیا طلبګار دي الله ولا تجدنهم خامخبت پیدا کی دوی احرص الناس شومان د خلقو نام علی حیات په ژوند د دنیا باندې د دنیا ژوند سره ډیر زیات مینا ده او ګوره د دنیا د ژوند لپاره دا قسم اسانتیاوي برابر کړی دي دا ار کنډیشن دی او دا یټر دی او دا اکثره دا غربي دنیا دا کارونه کوي هغه د دنیا هغه د پاره چې دنیا دا ژوند خشي د دنیا سره سخت مینا ده الله ولا تجدنهم خامخبت پیدا کی دوی احرص الناس شومان د خلقنا علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذين وبلا کسان اشرکو چې مشرکان دي دا غویم دنیا سره ډیر مینا ده لکه دا اندوان شو یود احدهم خوخوی اره او کس په دوی کې لو عمر چې عمر شي الف سنه سر کالم و هر یو دارمان لري چې هي خدای پاک زر کاله عمر را کړی وای وای هغه زر کاله عمر شي وما هو ان دا عمر بمزخزه د خلاصون کې من العذاب د عذاب نه اي عمر کزر کاله عمر ورم کړی شي و کزر کاله عمر در کړی شي خو اخر ممری کنا لکه یو حدیث کې راځي چې موسی عليه السلام ته ملک الموت د مرګ ملائکه راغله د مرګ ملائکه ورته راغله په ناشنا شکل کې موسی عليه السلام ته وستا روح خلما موسی عليه السلام ډیر جلالی پیغمبر ور غسنا کو غسه گزارې ورته چې گزارې ورکا هغه ملائکه وهله چې وهله هغه ملائکه سترګ وته لا واپس لاله الله تعالی ورته وی الله تاسو هغه چاته لګلم لا یرید الموت چې عمر نه غوړي موسی عليه السلام نه غوړي وې خاصه منډي ورشه موسی ته وایا چې دی یو غوي په ملا باندې لاس کېدا او استاد الله اسلام دي چې څومره اختان راغلل ار یختمانه وته یو کلو مر درکما وای ملائکه چراغ له چې الله تعالی دسی وای چې د غوي په ملا باندې لاس کېدی او دغه لاس لاندې چې څومره اختان اخډي اختان راځي نو دومره عمر وتعالى درکم موسی عليه السلام وای خا هغه نه پس به چی وی وای بیا به مرګ وی وای چې نو بیا مرګ دینم دا اوس خدای وای ولی وای زکه چې زما امزولي بټول مړشي ازما د وخت خلک به یوم نوی خلک به ما پیژنې نه زما په قدر هم نه کوي دا مشرانو ته دا پته لګي دا خپل زمانه خلک ختم شي امزولي بیا روستانو نوی ځوانان الکانی به چا قدر هم ډیر نه کوي نو بس هم دا اوس خدای چې مړ شو نو مطلب دا دی چې اول خو زر کال عمر چاته ملاویږي نه خو که زر کال عمر هم درکې خو بیا مرګ دی الله تعالی فرمایي
وما هو ان دا عمر بمزخزه د خلاصون کې مل عذاب د عذاب نه عمر عمر ور کړی شي والله بصیر بما يعملون والله تعالی چې دی بصیر لیدون کې دی بما پاغه سمانه يعملون چې دوی کوم عملونه کوي. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. تر دې ځای پورې الحمدلله د دې صورت اوله برخه ختمه شوله او څلور بابونه پکې وو. د دې ځای نه وروسته اوس دیمه برخه د دې صورت شروع کیږي او تر 106 نمبر آیات پورې ده او په دې حصہ کې نه شکونه او شبهه د کافرانو بیانېږي. هغه دغه زمانه کوم کافرانو چې په پیغمبر باندې شکونه لرل دغه شکونو بیان دی او دغه جوابونه دي چې دا خبره تاسو غلطی دي. د نه شبهه جوابونه دي په اثبات د رسالت باندې او په دې حصہ کې څلور بابونه دي. اول باب دی د دې ځنه شروع کیږي تر 130 نمبر آیات پورې او په دې باب کې جواب د او شبهه د کافرانو دی چې هغه شبهه واردېدلې په پیغمبر باندې. اوله شبهه او شک داو د يهودو بدا شکاو چې تا ته جبرئیل علیہ السلام وحی راوړي او هغه چې زمونږ د دښمن دی موږ دا خبر نه منو. دا بانه وا يهود نبی علیہ السلام ته د آیات کې راځي وای موږ استا پیغمبري ځکه نه منو چې تا ته جبرئیل ملائکه وحی راوړي دا قبل ملائکه وحی راوړي موږ ته منلې خو جبرئیل موږ نه منو. ولې نه منو؟ وای په خاص موږ پلرونو نیکونه هغه تبا کړی دي نو داغه پلار نیکو بسم کار نه کاو کنه خو زه خو تبا کول نو دوی چې موږ نه منو. دا بانه وا. دویم اعتراض داو چې ته نبی رسول الله ته ویل چې ته موږ ته سليمان عليه السلام صفاتونه کوي چې هغه د پیغمبر او دسیو وای خو سره پیغمبرونه علیه السلام او جادوګر علیه السلام وای موږ تاسو کنه مونږ ستا خبرې دروغجن دي هغه جادوګرو دی بیان کو چې سره د خبره کوله د دې اساسو. درېمه خبره ده چې ته جادو نه خلق باندې کې جادو منه دی ناروا دی او جادو خو منه نه دی دې ته خو الله د اسمان ملائکه را لګلې ته څنګه ورته ناروا وای. څلورمه خبره دا کوله چې دوی دا مونږ ځان ته پیغمبر وای وای موږ دې مجلس کې پورې خندا کو رښخند ور پورې يهودي په موږ نه پويږي وای دی چې ماته د اسمان د خبرونه راځي د مخامخ خبر باندې نه پويږي اسمان خبره څنګه راځي. پنځمه شوبه په نسخه کوله وای دا پیغمبر چې دی نه نیو خبره کې سبب ولا وای دا منسوخ شو وای منسوخ کېدل خو د خدای په خبرو کې نه راځي وای منسوخ خو د بنده په خبرو کې راځي. و څنګه وای بنده چې دی نه نیو خبرو کې هغه غلط وي سبب پیمانه شي به ولا کوي نو الله خو غلط خبرې نه کوي منسوخ کېدل نه راځي. او ومه شوبه دا کوله شپږما چې دوی ویل چې لکه څنګه چې په دنیا کې د باچا د لپاره وزیر وي ولسوال وي والی وي وای دا چې الله هم دا کسان مقرر کړی دي وای منګه داسې د چې عیسی علیه السلام ته عبادت کوي بل چاته دا الله نازولي دي الله بچین دي نو الله تعالی دا جواب کوي. و مشبهه دا وا چې ته چې وایې چې پیغمبر یم نو ته چې ما ته وه راځي چې تا ته للی هم ته مراوري تان مونږ څه کم یو ته ځان ته پیغمبر هم موږ پیغمبران دا ټول جوابونه الله تعالی کوي هغه په کلی طریقې سره. نو ګوره اول الله فرمایا قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك. دا مسله دا سوا چې یو ځل د يهودو څخه مشران ناغله نبی عليه السلام ته ورته ویل چې تا نه موږ یو څه پښتنه کوو وای کله دې پښتنو صحیح جوابونه دراکل موږ بیا تا مونږ چې د پیغمبري کرا د نکړل بس بیا تا نه مونږ یو پښتنه ته نه دا وکړه چې جنتیان چې جنت تلاش وای پاول وخت کوم خوراک هغه ته ورګول کی. دویمه پښتنه ته نه دا وکړه چې دا ماشوم چې کله مور ته خيږي او کله پلار ته دې څه وجه ده او یو څه پښتنه نور یو کړي نبی له سلام هغه جوابونه ورکړ. نبی له سلام ورته ویل چې جنتیان چې کله اول جنت تلاش شي نو اولنې خوراک چې دوی ته ورکول کی هغه به د مای یې نه وی نه د مای یې نه کې د شي عاري یې نه کې د شي غوخه غونډي پسته غونډي هغه لګه غونډي غوخه دې یې اخر سر کې لري راخه غلا وای هغه به ورکول کی او دا ماشوم چې کله مور ته خيږي کله پلار ته نو هغه وای کده مور هغه وبمخ کې مور ته خيږي کده پلار وبمخ کې پلار ته خيږي بیا نو چې دا ټول جوابونه ورکړل نو بیا اخر کې هغه ورته چې بس نو دي جوابونه خود سي راکړل په اخیری پښتنه درنه راکاو چې تعالی وحي څوک راوړي نبی له سلام ورته ماته وحي جبرائیل او چې کړي بس مونږ نه مونږ وای هغه زموږ د پلارو نیک دشمن دی بس الله تعالی هغه باره کې د آیتونه راولېګل چې جبرائیل د چا دشمن نه دی جبرائیل چې څوک تبا کړي خدای الله په حکم تبا کړی دي نو چې ته جبرائیل سره دښمنی کوي اصل کې د الله سره دښمنی او څوک چې د الله دښمنی تبا کوي الله فرمایي قولوا پیغمبر من کان او څوک چې وی عدو لجبرائیل چې هغه دښمن وي د جبرائیل علیہ السلام دا سره به تبا کیږي ځکه فإنه نزله جبرائیل علیہ السلام دا کتاب راوړی دی علی قلب کا استا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم په خپل خونه راغلی خو الله علی غلی دی او مصدقن تصدیق کوونکی دی لماذا کتابونه بینه دی چې دینه مخکې کوم راغلی دي تورات او انجیل
وهدن په دې کتاب کې هدایت ته او بشرا او زیره دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره. دا جبرائیل د عبرانی شوی په خایو بل سبا داغه لفظ دی. جبرائیل معنا جبر معنا قوت ته ایل معنا الله دا الله قوت. جبرائیل السلام تعالی ډېر لوی قوت ورکړي څومره طاقت ورکړي دی. نو ما درته ویلو چې شپږ سو وزر حدیث کې لري او یو وزر دومره طاقت لري چې دا شمسي نظام المر سپوږمۍ ستوري او ځمکه او اسمانونه ټول په ختميږي. نو ځکه ورته جبر وایي. جبرائیل معنا څه د قدرت خاوند. دا کتاب د قدرت خاوند ملائکه راوړی دی او په جبرائیل السلام په ټولو ملائکو باندې ایمان لرل فرض دي. که څوک په دې کې شک شوبه پیدا کړي مسلمان نشي جوړېدلی. دا ملائکه حق دي. الله تعالی فرمایي من کان عدوا لله څوک چې دشمن وي د الله او ملائکته او د الله د ملائکو او رسول او د پیغمبرانو او جبرئیل او د جبرئیل علیه السلام او میکائیل او د میکائیل علیه السلام فإن الله دا سره کافر شو او فإن الله عدو للکافرین او الله دشمن دی د کافرانو. ولقد انزلنا الیک آیات بینات الله بشک پیغمبر موږ ته تر لګری دی آیاتونه واضحه وما یکفر بها کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر فاسقان کفر کوي. اوس فاسقان چاته وای خپل الله مون توضاحت کې چې فاسق دیته وای په فاسق دیته وای او کلما عهدوا عهدا او هر کله چې دی وعده وکي چلو زوادام نبذه نماته کی فریقون وډلا منهم د دوینا لوز کې بیا لوز ماته نو دا فاسق دی. بل اکثرهم بلکې زیات په دوی کې لا یؤمنون ایمان بیخینه لري باور نه لري اسی د خلی خبرې کوي او عمل ایمان نشتا. ولما جاء عمر کله چراغ دوی ته رسول پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم من عند الله د الله د طرف نام مصدقون دادا سی پیغمبر دی چې تصدیق کوون کې دي ما دا کتابونو ما هم چې کوم د دوی سره دي. نبذ فریقون وغرزو یو ډل من الذين دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړې شو کتاب الله د الله کتاب یو غرزا ورا ازوریم رسته د شاته یو غرزاو لکه زمون پښتو کې خلک وایي چې زما خبره د شاته غرزا ولا کله چې څوک عمل پیونه کی دوی د الله کتاب شاته غرزا عمل پې نه کاو او داسې ځان که انهم لا علمون لکه سره چې پویږي نه به ځانونه ګرانده کانکل لکه زموږ سره مسلمانان سره دین پویږي نه ځانونه ګرانده کانکړي. وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سليمان دا وسغه دویم شک او شوبه ده هغه باندې دغه جواب دی. يهودو دا شک او شوبه کوله نبی له سلام ته ویل چې ته ځان ته څنګه پیغمبر وای ته موږ ته سليمان عليه السلام صفاتونه کوي چې هغه پیغمبر وو یا خو سره پیغمبر وونه علیه بالله هغه جادوګر وو خول جادوګر وو دغه یو کیسه ده یو فلسفه ده. فلسفه دا سی وا چې سليمان عليه السلام چې کله بادشاہ شو هغه ته یو ناشنا او عجیب بادشاہي الله ورکړی و چې په مرغانو بادشاہي و په پیرانو بادشاہي و په انسانانو بادشاہي و په هر ټول کائنات باندې د حکومت. نو چې کله هغه ته د ناشنا او عجیب حکومت الله ورکړ نو داغه د زمانه نه لګ مخکې زمانہ کې خلکو جادو سره ډیره مینه وا او جادو خو ناروا دی. نو چې کله سليمان عليه السلام ته الله پوره طاقت ورکړ نو سليمان عليه السلام د اراده وکړه چې دا جادو د زمکه د مخ نه ختمو ما چې دا بالکل ورک شي. نو سليمان عليه السلام خپل پوزونه ولېګل چې هر ځای کې د جادو کتابونه وو هغه ټول راټول کړل څومره جادوګرو یا هغه توبګر ته یمړ کړل او د جادو کتابونه ټول راټول کړل. سليمان عليه السلام سره دا فکر شو چې په دې کتابونو څه وکم نو وې کبر ځکه خخ کوم او څوک بیرو باسي جادوګر دي. نو هغه دا ټول کتابونه راوخیستل د خپل تخت لاندې خخ کړل برسره دغه تختو هغه د څوک ورلې نشو نو جادو یې ورکړل د منځ یې وړو. نو څو وخت پورې چې سليمان عليه السلام ژوندې و نو خو جادو نو لیکن کله چې سليمان عليه السلام وفات شو نو شیطان د انسان په شکل کې راغی. خلکو ته ویل وای تاسو معلومات ته چې دا سليمان عليه السلام ولې په ټولو دنیا حکومت کاو خلکو یې د الله نبی او د الله پیغمبر او الله دا حکومت ورکړی وای نه هغه جادو باندې دا حکومت کاو وای هغه د جادو په وجه دا حکومت نیولای خلکو یې نتاسي بنئ وای زید ته ثبوت درکو او ثبوت دا دی چې تاسو د تخواره اوس پړی کله تخواته د جادو کتابونه راووتل او زما خبر رسیده کراونه وتر تاسو خبر رسیده نو تخواته خو جادو کتابونه هغه منډلی وو خو ډیر په خاصه معنی کې خبره شوی و اخر اکثر مړو نو بس چې کتابونه اوس پړودل تخواته کتابونه راووتل بس په خلکو کې دا خبره مشهور شوه چې علیه بالله سليمان عليه السلام څو جادوګرو دا خبر دی يهودو پورې رسیدلې و د نبی اسلام زمانه پورې مدینه ته دا خبره رسیدلې و د مدینه يهودو هم دا خبره کوله چې سليمان عليه السلام چې دی دا جادوګر علیه بالله او نبی اسلام پورې به خندا کوله چې دی وای چې دا پیغمبر وو دی په خپل نه پیږي ځکه هغه ته پیغمبر وای الله رب العزت دغه جوابونه دی آیات کرا ولېګل چې نه سليمان عليه السلام هیڅ کله جادوګر نه وسه جادو کفر دی او پیغمبر چې کفر کوي. الله فرمایي وتبعوا او دا يهود د مدینه روان شو ما په هغه خبرو پسې تتلو شیاطینو چې ویلې و شیطانانو علی ملک سليمان په بادشاہي د سليمان عليه السلام کې چې هغه جادو کتابونه رسېلیو نو هغه خبره وې د مدینه يهودم شروع کړلې او جادو خو کفر دی. الله وما كفر سليمان او کفر نو کړی سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو
يعلمون الناس السحر چې خودلو به خلکو ته سحر او جادو وې سحر په لغت کې هر هغه شی ته ویل کېږي چې سبب معلوم نه وي او جادو ورته وایي اسی یو سړي باندې تاثیر وشي یو حال نه بل حال ته وړي نه دوی ورکړي د نه خانه بد او سړی بدل شو نو دې ته سوې سحر وایي چې وجه علت معلوم نه وي او سړی بدلیږي ته جادو وایي او په اصطلاح د شریعت کې هر هغه عجیبه کار هغه ته جادو وایي چې شیطان هغه باندې خوشاليږي او الله په ناراضه کیږي او د شیطان نه به کې مرسته کومه غوښتل شي وي بیا سحر په څو قسمه دی جادو په څو قسمه دی یو هغه جادو دی چې هغه مکمل د سړي هيئت بدلای دویم دا دی چې صرف نظربندي چې شمپوشي کوي سترګو باندې تاثیر کوي هغه شی په خپل حال باندې وي لکه مثال کله کله د انسان نه خر جوړ کی اسی خلکو تخکاری خو لري ځای چې ودو ګوري بیا اثر نه کوي جادو د سی خپل دایره لري هغه پر اثر کې هغه نه خوانه کوي څو قسمه جادو دی خو هر قسم جادو چې وي دا ناروا او حرام دی اوله خبره دا ده د جادو مسایلو کې چې جادو په هر قسم جادو چې وي هغه ناروا دی حرام دی جادو منع دی او ځینې جادو به کفر دی او ځینې کفر نه دی صرف ګناه کبیره ده کوم جادو کې چې د سی وی چې هغه کې د شیطان نه مرسته غوښتل شي وي د الفاظ پکې وي یا د نور چانه پکې مرسته کومه غوښتل شي وي د الله نه بغیر دا کفر دی دویم قسم جادو هغه دی چې هغه کې سم الفاظ دي سم الفاظ خو د غلط مقصد لپاره شي وي لکه اوس مثال د قران آیتونه دي خو دې د لپاره وي بچا باندې چې هغه خپل خزه طلاق کوي یا مثال په تور خزه دې د لپاره وي چې میړه طلاق ورکي یا مثال په تور باندې بل دی غلط مقصد لپاره وي دا حرام دي دا ناروا دي او بل علماء وي چې دسي الفاظ چې څوک په معنا نه پوي دسي ټکی ویل چې دا ناروا دي یو خو قرآن موږ دین خو الحمدلله قرآن او حدیث دی دي خو څه خسته دي الله نمونه دي هغه خلک پوي چې دا الله نمونه دي خو کله دسي شی نو چې څوک په معنا نه پوي دې نه ځان ساتل پکار دي ها او بل ما تاسو ویل چې سم د قرآن او آیاتونه وي یا د الله نمونه وي نو هغه خدام بالکل جایز دی خو کاغم ته د ناروا کار د پر استعمال بیا حرام دي ناروا کار د پر ودان استعمال الله تعالی فرمایي يعلمون الناس السحر دوی به خود خلق ته جادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا واستغبل شک شوی جواب کوي بل شک يهوديانو په پیغمبر اسلام باندې دا کاو چې تمړه ځان ته پیغمبر وای او ته موږ ته جادو ناروا دي جادو څنګه ناروا دي ناروا خو نه دی وای ولی وای دې د پر الله د اسمان ملائکه را لېګلې وي نو کدا ناروا وي الله ملائکه ولې را لېګلې دا کیسه څنګه وا دا اصل کې مسله دا سی وا چې یو وخت کې جادو ډېر عام شوی وو نو جادو او د پیغمبر د معجزې منځ کې چا فرق نشو کولای پیغمبر به چراغ خلکو ته ویل چې زګور د الله پیغمبر یم او ما ته الله د سي معجزه را کړی دا چې زدا سي عجیب کار کولای شم نو جادوګر برا پات دا غوې دا کار خصم کولای شم نو په خلکو کې اشتباه راغلی و جادو او معجزه خلکو نه پیژندل د جادو د معجزې ترمنځ خلکو فرق نشو کولای نو بیا د فرق ته پر الله دوه ملائکه راولېږي دا دوه ملائکه چې وي دا یو هاروت نه مدل او بل ماروت او دا دواړه ملائکه الله تعالی په عراق کې بابل خار نومي ګل تر علیږي دي دوه ملائکه د پر راغلي وي چې خلکو ته د معجزې او د جادو ترمنځ فرق وخی خو چې یو شی فرق خیر هغه شی هم خلکو ته خای نو ملائکه به خلکو ته خو د ګوره داسې الفاظ شي وي دي باندې سړی د سکیږي دي باندې د سکیږي دا جادو دی او چې دا الفاظ پکې نیوي هغه بیا معجزه ده نو خلکو چې وا واسطه کوله وي خلکو باندې جادو زده کولو ملائکه ته د مزده کوي دا ناروا دي ونه نه بس خلکو بزده کولو نو هغه ملائکه چې الله را لګلې هغه د پر نه راغلي چې تاسو خلکو د جادو زده کوي جادو روا دی نه هغه د پر الله را لګلې وي چې د جادو او د معجزې ترمنځ فرق خلکو ته وکي نو يهودو دا غنل چې ګوني جادو جایز دي ځکه ملائکه راغلي وي اکثر جادوګر دي اوس په دې دنیا کې د بنگال کې بنگلاديش کې جادوګران زیات یمن کې پاراو کې جادوګر زیات دي او دا سخت ناروا عمل دی نو الله تعالی دا جواب راولېږي چې نه د ملائکه د جادو د جایز کېدو لپاره نه وي جادو په خانمو ملائکه راتګ نه مخکې جادو په دنیا کې وو خو هغه صرف دې لپاره راغلي چې خلکو ته معلوماتو کې چې ګوره کده شی او دا جادو وي کده شی او دا معجزه وي الله تعالی فرمایي ما انزل على الملائکین هغه چې نازل شوی په دوه ملائکو باندې بابل په بابل خار کې هاروت چې ملائکه هاروت او ماروت او بل ماروت و ما يعلمان اغبن خضر دا جادو من احد چاتام حتا یقولا تر دې چې د دوړو ملائکو ورته ویل چې انما نحنو فتنه چې ګوره موږ د ازمایښت او امتحان د پر راغلیو فلا تکفر تاسو کفر مکوئ ځکه دا جادو خو کفر دی چاله به خودل نه وای مې زده کوي دا کفر دی فیتعلمون دي خلق بس دکاو منهما دي دوړو ملائکونا ما هغه جادو یفرقون چې باغ سره بلتون او فرق راوستلو چې فرق او بلتون به راوستلو به باغ سره بین المرء په منځ سړی کې وزوجي د خزه کې اکثر خلق وای دا جادو ډیر زدکاو چې خزه به خوخه شولا جادو به په وکړه خپل خوند نه به طلاق رسان پسې وکړه دا جادو به خلق زدکاو دا اوس مشتا ډیر بدعمل خلق دا کار کوي الله تعالی فرمایي وما هم او نو اصل سوال دا پیدا کی خچ په جادو باندې دا شکار کی چې پردې خدای سره ځان په سره واستې شي دا خو بیا ډېر لوی شی دی الله وینا نه جادو کی تاثیر الله چي
تاثیر په کې الله ونه چې کار نه کوي او کده چې کېدل اوس په ټول دنیا کې د بچیان په ټول جادوګر وای جادو په بچی په نیولې وای کنه هر کار پېنه کې په جادو باندې که هر کار په جادو کېدل نو هر جادوګر وزن بچا کړي وو هر کار په جادو نه کی الله تعالی فرمایي وما هم نود بدوارین سر رسول کی به په جادو باندې من احد نه چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې ويتعلمون او دخل کو بس د کولو ما هغه جادو يضرهم چې دوی ته ضرر رساو ولا انفعهم پیدا بین رسول د اخرت په باره کې اسی وی لګیو او لقد علموا بشک دوی خپيو لمن اشترى او چا چې دا جادو واخستلو ماله نبوي د لپاره په اخرت په اخرت کې من خلاقن هیڅ برخه او حسام و چا چې جادو خوښ کو په اخرت کې هیڅ برخه نشته اخرت تباد د دنیا دا د جادو لپاره چيلي کی چيلي او هغه کې سخت سخت تغدي هغه به د څه کې دا پاکستان کې د باړه کې او زه او باجری کې رښتو کې پیژنل ته کسانو د جادو به خلکو ته خو درو او ډیر بد ناوړي شکلونه یو د خلکو هغه یو تا ته ویل چې د څه کې څلوي خورځي بده څه کې نه چالت بيخي د انسان आवाज نه څلوي خورځي شپې بلد تیرې او منتري به درکوري چې دا منتري په پسان باندې وای او تا باندې به دا قسم مصیبتونه راځي هغه ته وزن ټینګي داغه نه پس به ستا جادو اثر کوي نو دا شین ټول ناروا دي خدا جادو چې د پیغمبرانو تاثیر کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو او په صحابه باندې ځنې صحابه باندې تاثیر شوی دی نو دا کې دي الله تعالی فرمایي ولقد علموا بشک د پویو لمن اشترى او چا چې واخستو دا جادو مالهو نبی د بار په اخرت په اخرت کې من خلاقت صبرخام ولا به سوډیر بدی ما تشرو چې دوی خلق به په سران فوسو خپل ځانونه لو کانوا يعلمون اگر افسوس کې دوی پویدلې ولو انهم کچته وې دوی امنو چې ایمان راوړې وې وتقوا ځان بچ کړي وې د جادو نام الله مثوبه خامخا ثواب او بدله چې دا من عند الله د الله طرفنا خیر او غردا لو كانوا يعلمون افسوس کې دوی پویدلې یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا دا اوس بل یو شک شوبه د هغه زمانه د منافقانو يهوديانو هغه به د شکار کاو چې د جوبو کې کله کله فرق وی کنه زموږ اوس پښتو کې یو پښتو یو رنګ یا بل ځای کې بل رنګ دا لکه ما مثال په تور باندې څوک ورته جلې وي څوک ورته جلکې وي څوک ورته جنې وي دا ټول پښتو دا څوک ورته انجلې وي نو د سي عربی کې لږ فرق نو د مدینه منورې د عربي یو رنګ او د مکی بل رنګ نو مکینه چې کوم صحابه راغلي وو هغه به چې کله د نبی رسول الله په درس کې ناستو نبی رسول الله چې کله هغه تعلیم ورکاو نو چې تعلیم بل زیات شو نو صحابه ورته راعینا وې رسول الله زموږ رعایت وکا زموږ لحاظ وکا بس هم نور بس ته چې دا وې نو ویلا به مزدشي نو صحابه راعینا الله پس ویل لیکن د مدینه خرج شو مدینه کې هغه په کې لګي پیدا کول هغه چې راعینا به ویل راعینا معنی یک مکلا راعینا معنی څه کمکلا نو بیا بچي نبی رسول الله صحابه مجلس کې ناسو يهود بم کې ناسو نو صحابه و چغا و چراینا يهودو چراینا راعینا ول تبه خندل چې دا په دین پوي وې دا څومره داوی لري چې د اسمان راته وه راځي او د اسمانو خبرې کوي او پس موږ سره مخامخ د شاندار پورې دی پینې پوي وې دا څنګه پیغمبر وای الله تعالی د آیاتونو راولېګل چې نه پیغمبر پوي په دې خبرو باندې خو هغه د اخلاق دغه اوچت اخلاق دي چې هغه مخامخ چاته د شپه خبره نه کوي او بیا الله تعالی په صحابه په باندې ولا کولا چې تاسو د راینه ټکي به پرې دی چې يهودو ته کې 400 مکمل او نشي چې هغه ته کې د غلط الفاظ مکمل او نشي د دې وجنه علما وایي چې هغه شی چې هغه په خپل ګناه نه ده خو ګناه ته لار جوړي یا کار مکوه دې ته صد سرایو لپاره وایي کې لارې بندول کوم کار نه چې ګناه جوړيږي هغه کار مکوه دا راینه ټکي په خپل جایزو خو دې ته د ګناه لار جوړېدله خلکو د پیغمبر بے ادبی کوله نو څنګه پابندي په ولګېدله الله فرمایي ايها الذين امنوا ايديمان خوندانو لا تقولوا راينا مو تاسو راينا الفاظ دین علماء وایي چې دا معلومه شو چې په دین کې هر هغه شکمن الفاظ چې فرض کې بیا باندې استعمالای چې معنی معلومه نه وي یا ګډ او خمانه لري یا ايها الذين امنوا ايديمان خوندانو لا تقولوا مو راينا الفاظ وقولوا انظرنا وای وګوره مونږ تاسو مو او زمون خبره واورئ اوس مو د الله خبره واورئ په قبولیت سره ګوره دین کې الله تعالی مونږ ته هر څه خو دي ډیر احتیاط دی چې په دې پوېږي چې دې شنه اوس ګناه جوړيږي تخپل هغه ګناه نه د هغه مکوا لکه حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه ونی ولا فتح کړه داغه نفس عائشہ رضی الله عنها ماته ویل اے شی و زړه مې دا غواړي چې د بیت الله شریف شهید کما ورانه کما او بیرته په هغه نقشه باندې جوړ کما چې کومه نقشه باندې د ابراهیم علیه السلام جوړ کړو و دا هروس خلکو به جوړ کړی دی د ابراهیم علیه السلام بین نقشه وا او د هروس خلکو قریش به لنګ جوړ کړی دی و زړه مې غواړي چې ورانه کما ما مخکینی نقشه جوړ کړم د ابراهیم علیه السلام نقشه خو بس دا کار نه کو ولی وې ځکه چې خلک ور باندې بدګمان شي او د بیت الله خلک ډیر قدر کوي ما سره د خلکو کې ناز لګي پیدا شي پیغمبر سره څوک نه کوي کافر کی نو دې وجه نو پرې دمای هم د سي پرې خاطر نو اوس مسله دلته امداده چې کوم شي نه چې په دې پويږي چې دینه اوس چر جوړيږي دینه فتنه جوړيږي اگر کاغه ښکارم وي هغه یو وخت کې مو وایا هغه وخت کار مکوا هغه کار کو بل وخت کې مناسب ځای ورته وګوره خو د شکار چې هغه فرض او واجب نه وي د کفر خبره نه وي نو هغه کار هغه نه شر انتشار مو جوړوا هغه په خپل مناسب ځای کې مسله بیانوا
الله فرمایي والذین آمنوا ایمان خوندان ولا تقولوا راینا مویتا سراینا الفاظ وقولوا وانظرنا چې موږ ته وګورا واسمعوا او اورې په قبولیت سره د الله خبرې وللکافرین او کافرانو د پاره عذاب الیم دردناک عذاب دی ما يود الذين الله وان خوي هغه کسان نه غوړیا کسان کفرو چې کافران من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او د مشرکانو دا خبره خو ينزل علیکم چراولی گلی شي پتا سبحانه من خیر ان خیر من ربکم طرف درف تاسو نام والله يختص الله خاص کوي به رحمتي په خپل رحمت سره مې شاو چاله چې خو غشیم والله الله تعالی چې دی ذل فضل العظیم خاوند فضل لوی دی ما ننسخ من آیات او ننسها ناتي بخير منها دا اوس دا یو بل شک او شوبه پیغمبر باندې داغه جواب الله کوي هغه شک او شوبه دا سیوا چې زمونږ اوسه په دې دین کې ځینې حکمونه منسوخ شوي لکه اول وخت د روزي د حکم چې روزه د ارچ خپل خوخه ده چې څوک روزه نسی او فدیه ورکړي روسته به دا حکم راغی چې نه چې ترڅو پورې څوک د روزي نیولو طاقت لري هغه فدیه نشي ورکولای نو دا حکم منسوخ شو مخکینه یا مثال بل حکم پکې داسې چې اول کې داسې حکم او چې یو کسبه د لاسو کافرانو سره د سلو کافرانو سره جنگي روسه به الله تعالی حکم راولې غلو چې نه یو کس به دوه کافرانو سره جنگي یو مسلمان مخکینه حکم منسوخ شو نو چې دا خبر يهوديانو واورېدلې هغه چې وا دا څنګه پیغمبر دی ونني و خبره کې سبب لا وای خبر منسوخه شولا وای منسوخ کېدل خو الله په خبرو کې نه راځي وای ولی وای ځکه منسوخ کېدل خو بنده په خبرو کې راځي چې غلط شي خبره غلط شي سبب وي چې نه دا داسې نه دا غلطه داسې ده وای الله خو نه غلطي د اعتراض کوي پیغمبر علیه السلام او دوی کې دغه یو غټ مطلب یې څو هغه مطلب داو چې هغه جسمو دین منسوخ نه دی هغه ویل چې زموږ دین دا الله خبرې چې الله خبرې خو منسوخ کی مقصد دې کېو لیکن الله رب العزت د آیات کې جواب کوي الله فرمایي چې لیونیانو منسوخ کېدل چې دا تاسو کومه خبره کوي ټیک د کلام د سیم وی چې بنده یو شک غلط شي بل خبره وکي خو د منسوخ کېدل نوري وجه مشته نوري وجه دادي چې هغه یو بنده ته به خیر وي یو بنده ته به خیر دی وجه منسوخ کی څنګه وې د دې داسې مثال دی لکه یو څوک ډاکټر ته مریض ولي او هغه مریض سخت ته ویني ولې ګرمي ته وي او ډاکټر داغه حرارت وګوري ګرمي وګوري مریض ته وګوري نو هغه چې وګوري ډیر سخت ته وي نو هغه ته تیزه دوی ورکی تیزی ګولای او بیا هغه ته وای چې سبا بیا راواله سبا چې کله ورشي بیا ټیسو کې نو تبه کوم شی بیا نور ګولای ورکی بیا ورته بل ورځي بیا راواله چې بیا ور ولې ټیسې کوي کې بیا غنه لګور نور دوی ورکی ټیټه نو وځي دا مطلب نه چې ډاکټر په اول ورځ غلطو اول ورځ دویم سی او په دویم ورځ هم سی د په دریم ورځ هم سی دا خو په هغه ورځ باندې هغه ورته مناسب او په دریم ورځ دا مناسب او په دریم ورځ دا مناسب ده نو الله رب العزت کوم حکم را لېږي د دې دا مطلب نه دی چې ګنده مخکینه حکم حالت اوسه کې بل الله ولې ګورنا هغه مخکینه په خپل ځای سی خو هغه دغه وخت سره سی او دا اوس نه سی دا خپل وخت سره سی دی نسخه دی ته وي نو د تورات په زمانه کې تورات احکام چلا لري هغه سی انجیل هم سی زبور هم سی خو د قران زمانه کې دا ضرورت دی دا چلا لګیله مخکې منسوخ شو الله تعالی فرمایي ما ننسخ من آیات هغه چې منسوخ کوو مونږه من آیات کوم آیات نام او نن سیايه چې پیغمبران د تانه مونږ هیر کو ناته راتل کومږه به خیر منها په غره دا غي باندې نسخه په لغت کې ظاهر کول یا ختمولو توي او په اصطلاح د شریعت کې دیو حکم په ځای باندې د بل حکم جاری کولو تنسوي او تاسو لمو چې نسخه کې لري فائدې دي یو فائدہ به دا چې انسان ته په اساني راځي لکه مخکې کوم تاسو ویلې شوی وو چې مثال یو مسلمان بدل سو کافر سره جنگي خو سختي وا الله اساني را وصله نو یو دوه باندې شو الله فرمایي ما نسخ هغه چې منسوخ کوو موږ من آیات د آیات نو سیايه پریدو موږ ناتراتل کو به خیر منها په غره آیات دغه باندې مثله دغه په شان باندې علم تعالی ما ته نه پوهیږي پیغمبران الله چې بشک الله تعالی چې علی کل شیء قدیر پارشید قدرتونو خاوند دی علم تعالی ما ته نه پوهیږي انسان ان الله چې بشک الله چې له هغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د او د زمکو دام وما لكم من شتاسو د پاره من دون الله بغیر د الله نه ولی څوک دوست ولا نصير او نه مددگار ام تريدون آیات تاسو غواړي داسې خبران تسالو رسولکم چې تاسو پختنه او کې د خپل پیغمبر نام کما سئل موسی لکه څنګه چې پختنه کړي شوی و د موسی عليه السلام نام من قبل مخکې دینا څنګه د دې مطلب دا دی چې د خپل پیغمبر نه بیسه پختنه مکوي غیر ضروری پختنه مکوي و څنګه لکه څنګه چې موسی عليه السلام نشوي و موسی عليه السلام بری اسرائیل دا پختنه کړي و وې تم ته خدای مخامخ داسې وخه مخامخ کوته وګورو نو الله ورته په قهر شو وې هغه د بیسه پختنه غوي کړي وي هغه نه الله ناراض شو خپه شو وې پام کوي ګور تاسو بیسه پختنه ونه کوي صحابه ډېر ادبناک خلکو بیا په ژوندۍ هغه د نبی له سلام نه سم پختنه نه کوله وایي چې خپه نشو خو صحابه وایي چې یو ځل یو لوی حدیث دی وړي پختنه زمون پسړ کې وي چې موږ دا معلومات ترلاسه کړو خو د ادب د وجنه د احترام د وجنه په پختنه نبی اسلام نه کوي ځکه دل تراغله چې بیسه پختنه نه کوي بل حدیث کې بل آیات کې راځي وایي هم داسې دعا کوله چې الله د یو بل څوک راولي یو بل سره راولي چې دا زمون پختنه د نبی اسلام نه وکي هغه جواب کې موږ پوښو وایي چې د یو جیبان آشنا سره راشي نو یو مجلس کې موږ ناستو
وینو مونږ ټول ناس یو ناشنا سره راغی چې تک سپینې جامې تک تور غوړي فتانی تازه پتازه وای چراغ هغه سره د سی معلومیدل کو چې د کور نه راوتلې وي ځکه مسافر سره خو جامې خیرې نه وي خو چې د کور راوځي پاک ستر وي نو وای د سی معلومیدل کو چې د کور راوتلې لیکن موږ په دیناس ډاله کې چا نه پیژندلو کلی سره ورڅوک پیژني نو هغه راغی نبی اسلام ته سم خامخ تحیات شکل کې کېناستو نبی اسلام نه څو پښتنه وکړي یو پښتنه ته دا وکړه چې مل ایمان او ایمان چشته وي اوله پښتنه ته دا وکړه نبی اسلام ورته وی ایمان دې ته وي ان تؤمن بالله چې ته ایمان اورې په الله باندې په کتابونو باندې په پیغمبرانو باندې په ورځ د آخرت باندې په خیر او په شر باندې دویمه پښتنه ته دا وکړه چې مل اسلام او اسلام چشته وي نبی اسلام ورته پنځه بینه وخدلې کلمه ویل مونږ روزه زکات حج دی ورته بیا ورته مل احسان او احسان پوره نه کی خیسته نه کی چته وای به پوره نه کی دی ته وای چې ته الله د دې عبادت وکې لکه ته چې الله ګوري او الله تا ګوري مالک چې څټ په سر ولاړی مزدور کار کوي وای دا غرن الله دې وګڼه او کته الله نه ګوري نو الله خو تا ګوري به پښتنه ته وکړه چې قیامت بکلوي نبی اسلام ویل کا څنګه چې تاسو معلومات شماعت مشه قیامت بکلوي بیا وای ښا د قیامت نه خیالامي و د قیامت نه خیالامي سودی یو دا چې د غرونو خلک ورا کوشي په خارونو کې بلوړې لوړې باندې شروع کی یو بل سره وسیالي بل دا جنگونه ډېر زیات شي او یو سړی په جنگ خپل خور یا مور به نیولي وغه نه به وینځ جوړ کړی پیژنې بینا دا پښتنې ټولې وکړلې نو نبی اسلام دا ټولو جوابونه ورکړل سړی لاړو سړی چې پات شه درو جووتلو نو نبی اسلام عمر صاحب چې موږ نبی اسلام چې تمړي ورشه سړی وګورئ چې موږ سره وته دي څوک نو موږ ته سړی چشو موږ چې بس سړی خو نشته نبی اسلام چې جبرئیل السلام راغله تاسو دین خو په دې طریقه باندې نو صحابه ډېر پښتنه نه کولې نبی اسلام دا ادب د وجه الله فرمایم تريدون ایت تاسو دا اراده لري ان تاسو چې سوالو کې رسولکم د خپل پیغمبر نه په طریقې دې اعتراض سره کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علی السلام من قبل مخکې دینام او مې يتبدل الكفر او چې بدل کو کفر بل ایمان په ایمان باندې یعنی چې کفر واخصو ایمان پرې خدرو نو فقط ضل بشکدا سره گمراه شو سوا السبيل ساملارنا نو وېدا چې چا وکړل نو دا تباہ برباد دي چې دین پرې خدر بل طرف تراړو ود کثیرن الله یو خو ډیر خلق من اهل الكتاب د اهل کتاب او نام يهود او نصاراونا هغه دا خو خوي لو يردونکم چې تاسو واړی من بعد ایمانکم رسد ایمان نه کفارن کافران و يهود او نصارا دا خو خوي چې تاسو د ایمان نه واړی کافران درنه جوړ کی نو ګټه صدا څه ګټه دا وایي و حسدن د وجد کینینا حسدنا من عند انفسهم دا غوی د نفسونو طرفنا چې تاسو سره کینه ده من بعد ما تبين لهم الحق پس هغه چاوي تخکارا شوی دی حق پیجنی الله يفعف وغوی تمافي کوي وسپه مختنه واړوي به پروا شیم حتا تر دې پوری اتي الله چراتلو کې الله تعالی به امر په خپل حکم او فیصله باندې څو پوری چې الله حکم نه راغله جهاد بارکه هغه سره بس گزاره کوي همدا شی ورسته به جهاد حکم راغی ان الله بشک الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې د قدرتونو والا دی واقیم الصلاه الله قائم کوي منځ او اتو زکات ور کې زکات کله چې وای تا ته د چا د دشمن د طرفه تکلیف رسیږي وست نه رسیږي نو داغه خې علاج دا دی چې موږ کوا الله تعالی زاره کوا او زکات ور کوا الله تعالی به دعا قبلای واقیم الصلاه قائم کوي منځ او اتو زکات او زکات ور کوي وما تقدموا لانفسکم الله هغه چې تاسو ولېږئ د خپل ځانونو لپاره لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر سنه کمال تجدوه عند الله هغه ثواب عمومي دغه ثواب پیدا کړي د الله سره وې کوم نیک عمل چې تاسو آخرت ته ولېږئ نو دا ګمان مکو چې ګوندې چاونه لیدلو دغه ثواب به تاسو سره د الله په دربار کې خامخا زره زره درکول کی ان الله بشک الله تعالی چې بما فغت تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدونکي دی تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب اوس د روانو آیتونو کې د يهودو نصاراو ډېرې غلطۍ بیانېږي یو وخت زموږ اوس د وطن کې داسې و چې زموږ د يهودو نصارا سره تعلق نه و خو وختونو کې ځکه هغه ډېر لرې اوسېدل موږ نه نو اکثره خلک به په دې آیتونو باندې سم نه پوهېدل خو اوس زموږ اوس ډېر تعلقات ورسره زیات شوي دي پوهېږو د يهودو نصارا په خبرو باندې نو هغه خبرې موږ تاسو ته الله بیانوي وقالو ویل به د یهودیانو لن يدخل الجنه هېڅکله به داخله نه شي لاړ به نه شي جنت ته الا من کان هودن مگر څوک چې یهودي وي او نصارا یا عیسوي وي هغوی به زموږ په دین چې شي به جنت ته ځان نشي تللی الله وی تل کمانیهم د اسې د هغوی ارزوګانې دي قولوا پیغمبر هاتو برهانکم راوړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین که چېرته رښتینی دا جنت او دوزخ خو د الله په لاس کې دي که الله تا ته کوم دلیل درکړي راوړه که نه
او بلا ولنا من اسلم چا چې تابعدار کو وجه خپل ځان لله الله تعالی او محسن او چې دینه کمل وي فله د پر اجر د عند ربي په نظر رب د باندې ولا خوف عليهم نو په دوی باندې ډار ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن شیم وې دا لڅ چې يهودو سره خپل کې په اتفاق نه دي یو تبدوي بل تبدوي وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى چې دي سيان على شين په دین باندې وقالت النصارى واليهوديان ليست اليهود چې دي يهوديان على شين په شي باندې وهم يتلون الكتاب او دوی ویلو کتاب دا د ډېری بده د وجه الله دا وایي چې دلاله کتاب ویلو چې کتاب نه ویل څه حال وي کذالک الله يوم دالنګ قال الذين ویلو هغه کسانو لا علمون چې نه پوهیدل مثل قولهم په شان د وینا د دوی فالله يحكم الله فیصلو کی بینهم د دې ترمنځ یوم القیامت پرز د قیامت کې فيما پاغت سب کې قانون چودي فی پاغ کې اختلافون چې اختلاف قوم ومن ازلم ممن منع مساجد الله الله فرمایي ومن ازلم سوق دی لوی ظالم ممن دا چانه منع چې خلق منه کوي مساجد الله د الله د جمعات نام دا خاص زمانو کې د يهود نصارو په زمانو کې د جمعاتونو بي عزتي شوی و یو بل وای منه کول او واقعیت ډیر دي نو وای څوک چې د الله د کور نه خلق منه کوي دا لوی ظالم دی خو سوال دا پیدا کی چې دې ځکه الله وای چې څوک چې د جمعات نه خلق منه کوي د لوی ظالم نشته بل ځکه راځي ومن ازلم ممن كذب على الله هغه چانه لوی ظالم نشته چې په الله دروغ وای ډیر زونو کې نور راغلي د لوی ظالم کوم یو شو علماء وای چې دا په هر یو خپل جنس کې ظالم دی هر یو خپل قسم کې ظالم دی یعنی منی کول کې هډیر دي او ټول ګناګار دي خو څوک چې د جمعات نه څوک منی کوي د لوی ظالم یا دروغ ویل خو ټول ګناه ده خو څوک چې په الله باندې دروغ وایي نه لوی ظالم خو د جمعات نه منی کېدل څنګه دي یو خدا سيدي چې ته چاته وایي چې په جمعات تمر راځه دا خو مسلمانانو کې ډېر کم داسې خلک چې د جمعات نه خلک منی کوي الحمدلله داسې خلک نشته لیکن په څنګه کې تفسیر نور خبرې لیکلي دي چې اغام د جمعات د منی کېدو په معنا باندې دي ویا به نه کوي ویا هغه داسې جمعات کې به داسې کار نه کوي چې تا د وجه خلک جمعات پریږي لکه مثال په تور باندې یو سړی د جمعات کې راغی مونږ کوي او ته هغه ورټي بي څه کوي هغه ته داسې باندې جوړه کی موږ تاسو پښتنو کې باندې خلک جوړي کنه لکه مثال په تور باندې و سړی چرشي موبایل بند کی دا خبره ده خو انسان دی ضعیف دی مثال په تور باندې یو ځکه موبایل ته چا باندې څنګه راغی او تا دومره بي عزت ک چې هغه به جمعات نور نه راځي دا د جمعات ته مانه کړه یا مثال په تور باندې یو سړی دی هغه سي موز نه کوي نو اوس داغه ته خو ویل پکار دی خو پټ په قرار په کول پکار خو هغه ته د خلکو مخ کې دومره بي عزت ک چې هغه به جمعات نه راځي د ټول د جمعات نه باندې کېدل دسی باندې کوي یا د مثال په تور یو سړی دی اوګو پیاز خوري اوګو پیاز حدیث کې راغلی دی چې اوګو پیاز خوري او جمعات ته مرزه ولی وای زکه تا د وجه خلک بدبوینه تنګي جمعات به نه راځي نو د دې اوګو پیاز نه هر هغه شی چې دغه د وجه خلک تنګي او جمعات پریدي د ټول په دې کې راغله نو چاته به د جمعات معنی نه جوړيږي جمعات هم څوک نه معنی کوي جمعات خلک راځي مونږ کې جمعات دې پر چا باد وي الله فرمایي ومن ازلم څوک دی لوی ظالم من دا چانه منع چې خلک معنی کوي مساجد الله د الله د جمعاتونو نام او یذکر فیها اسمو چې شي پای کې نوم د الله تعالی د جمعات لپاره چې د الله نوم پکې واخستل شي وسع او چې کوشش کوي په خرابیا په خرابول او راول د جمعات کې الله فرمایي اولای کدا کسان چې دما کان لهم نه مناسب دی لرا ان يدخلوها چې داخله شي جمعاتونو تام الا خائفین مگر په ډار باندې څه مطلب یعنی دا کوم خلک چې یو مطلب ادا دی چې دا کوم خلک چې منی کوون کړي د جمعات ته پرې دی چې نور خلک د جمعات ته مننه کوي او دوی مطلب ادا دی چې دا څوک چې منه کړي شي دي دوی خوران د دومره فشار لاندې دي جمعات ته ورزي په ډار ورزي لهم داسې خلکو د پاره چې جمعاتونو نه خلک منی کوي دوی د پاره په دنیا کې خزيون شرمندگی ده ولهم او دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دیم ولله المشرق والمغرب او الله د پاره لر طرف ته او بر طرف ته دا دینه پسو د قبله خبره کیږي نو د دې وجه مخ کې دلته موږ خبرداري راکړي قبله دا سی و چې اول نبی اسلام چې بیت مکه کې اوسېدلو نو داسې طرف ته ودرېدلو چې دلته مخ ته بیت الله راغی الته مخ ته بیت المقدس مې راغی دوړو ته عبادت کاو خو بیا چې کله نبی اسلام مدینه ته لاړلو نو مدینه د بیت الله او بیت المقدس په منځ کې ده دلته مثال دی خواته بیت الله د اخواته بیت المقدس په منځ کې مدینه ده به دوړو ته عبادت نشو کېدای ځکه چې هغه ته مخ کول دي د شاکې دلته کې هغه مخ شاکې دلته نو بیا نبی اسلام په هغه زمانہ کې بیت المقدس ته عبادت شروع کړ ځکه د مدینه ټول خلکو بیت المقدس ته عبادت کاو او بیت المقدس د يهودو قبله وا نو يهود پر خوشاله شو دا خو زمون قبله ده نو دا د الله طرف نه امتحان وو يهودو ته مخکې دا معلومات وو چې هغه پیغمبر به دوه قبله ته موږ کوي نبی اسلام ته معلومات نه وو نو چې کله شپاړس میاشتې ولس میاشتې وته حدیث کې راځي نبی اسلام ته حکم راغی چې دې قبله ته تاوشه نبی اسلام بیت الله ته تاوشه نو يهودو اعتراضونه شروع کړل چې دا څنګه پیغمبر دی کله یو قبله ته موږ کوي کله بل ته موږ کوي الله تعالی هغه جوابونه تر لګري دي چې دا د پیغمبر خپل واک نه دی دا د الله خبره ده چې الله څورته مسجد کوي الله فرمایي ولله المشرق خاص الله د پر لار طرف ته او المغرب او بر طرف ته فاینما تولوکم طرف ته چې تاسو ګرځيږئ فثم وجه الله تعالی الله رضا ان الله بشک الله تعالی واسع علیم پراخ علم ولادهم وقالوا اتخذ الله ولدا او ویل بدوی چې الله زوینی ولید علیه بالله دا وسغبل اعتراض دی چې نبی رسول الله باندې دا اعتراض کاو
چې ته وایي چې تم تداوی چې د بوتانو عبادت مکوي نو الله تعالی خو بخانم علیه بالله زامن نیولی وی عیسی علیه السلام یې وی سوانه وی عزیر علیه السلام او عمر کې د الله لوران دي الله وینا نه دایڅ نشتا الله دې شي ته ضرورت نه لري وقالو دوی به اتخذ الله ولدا چلا نیولې دي زویم د سې دویم نو چې الله نه زوی پیدا شوی دی دا نه منله وی په زوی تو باندې بل څوک نیولې دی سبحانه الله د زوی نه پاک ته بل له بلکې د الله رماغه سې په سماوات چې پاسمانونو کې دي او الارض چې پسمو کې دي کل له قانتون دا ټول د الله تابعدار دي بديع السماوات الله ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی او د زمکو دی وای دا قضا امرن کلا چې الله فیصلو کې دی او کار فإنما يقول له الله وای هغه کار تا کون چې شان فیکون به شوی وي وای الله زوی د ضرورت نه زوی خو موږ دې لپاره غواړو چې موږ ته خدمت وکړي الله وای زما هر خبره ته چې امر وکړو شوی وي زوی ته څه ضرورت نه وقال الذين اول با كسانوا لا يعلمون لولا يكلمون الله دا اوس اخرنه شوبه ده کافرانو ویل چې پیغمبر اسلام ته ویل چې توای چې ما ته وحی راغلی دا ما سره الله خبرې کوي نو چې تاسو سره کې موږ سره ولې نه کوي نو الله رب العزت و چې نه ارڅو پیغمبر نشي جوړېدل عبدالرحمن بابا شعر وای وې زنی ولیان پیغمبران تل داسې نه چې هر سړی ولی پیغمبر دی هر څه غنښ کېدل الله تعالی فرمایي وقال الذين ويلبا كسانوا لا يعلمون چې نه پوهیدل لولا يكلمون الله چې ولی الله موږ سره خبرې نه کوي او تاتینا آیا یا الله ولی موږ ته کوم معجزه او نه خاصه د پیغمبر نه را لېږي الله فرمایي کذالک قال الذين دارنګ ویلو هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې مثل قولهم دوی دی وینا په شان باندې مطلب نبی رسول الله تعالی تسلی ورکړي چې دا تا د چې کوم بری خبره خلک کوي دا صرف تا ته نه دي پوخانه پیغمبرانو ته شوی دي تشابهات قلوبهم یو شان شوی زړونه دي کافرانو قد بینا الآیات الله بشکم بینه آیاتنا لقوم یوقنون هغه قوم د پر چې یقین لري ان ارسلناک بالحق پیغمبر ته موږ را لګلې په حق باندې بشیرن زیره ورکوونکې د جنت او نذیرن ډار ورکوونکې د دوزخ نام ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم تانه وپختنه ونکړي شي په بار د دوزخانو کې څه مطلب الله وتا تاسو دانه چې پیغمبر داخله نه ولې دوزخ تلاړ ځکه دوزخ تل نه تل داستا کار نه دی ته صرف خلکو ته بیان کوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الله فرمای ولن ترضى اس کله برازین شان کړه اليهود يهوديان ولا النصارى او نيسيان حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم تر دې چې دغه دین په روان نشي او يهود او نصارى د ترغیب پوری نه پری چې دغه په دین شوی نه سل باندې ولټي وقولوا يا پیغمبر ان هدى الله چې بشکه حقيقي هدایت الله تعالی چې دی هول هدا امدا هدایت اسلام دی ولئن تبعتوا پیغمبر کته تابعداري کیا هوا هم د خواهشات د يهود او نصارى بعد الذي فسغنا جاءك من العلم چتا تا علم او پویام مالک بیا وتا تنوی من الله د الله طرف نمی ولین څوک دو سولا نسین مددگار کده يهود نو سوارا خواهشات دومنل بیا در سره څوک مرستنه کيم الذين الله فرمایي په يهود نو سوارو کې ځنه کسان غدي ځنه به خدي دغه صفت الله کوي الذين الله یا کسان اتناهم الكتاب چاوي تم کتاب ورکړي دي یتلونه هغه کتاب وای حق تلاوتي پلایق تلاوت سلام یعنی هغه خپل کتاب باندې سم باور لري الله فرمایي اولایک هغه کسان چې یؤمنون به هغه په قران ایمان لري ومن یکفر به او چا چې کفر وکړي په قران باندې فاولایک نو دا کسان هم الخاسرون دي تاوانیان دي یا بنی اسرائیل اذکروا الله یا بنی اسرائیل یاد کې نعمتي التي سماغ نعمتنا علی انعمت علیکم چې ما کړیو پتا سبحانه وانی فضلتکم او بشکما تاسو غوړه کړی وی علی العالمین په زمانه د مخلوقات باندې یعنی په زمانه کې چې کوم مخلوق په هغه غوړه کړی وی وتقوا الله یو ور شی او من دا غوړه جنا لا تجزی چې بدلو جزاء بنی شور کول نفس او نفس عن نفس بل نفس شیئا دی چیم ولا يقبل منها نبقبلی نفسنا عدل مال او شفاعت او فدیه ولا تنفع پیدا بونه کې شفاعت شفارس ولا هم ينصرون او نه بدوی سره مرسته کومه کو کړي شي مخکې متا سولوی دنیا کې د خلاصون څلور لاري دي اول دا چې دیو په بل څوک بندي شي د پلان په زوی په پلان الته ودا شي نشتا دویمه خبره دا ده چې فیسی ورګی رشوت ولا خصم منها عادل الته پیسې نه چلی دریمه خبره دا ده چې حکومت کې سړي غټ خپل خپلوانی هغه ټلیفونو کې اور په سراشي شفارس یو کوي نه دام نه چلی او چلورم چې په وهلو کې څوک سره کومک کوي الله ولا ينصرون التدایس نشته ټول لارې بندي دي تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ دې سره اوس دویمه حصے دویم باب شروع کیږي تر یو سلو ختم نمبر آیات پورې او په دې کې واقعیا د ابراهیم علی السلام بیانېږي د پاره د دریو مقصدونو د ابراهیم علی السلام کیسه الله بیانې د دریو مقصدونو لپاره اول مقصد څه دی اول مقصد دا دی چې بنیاد د بیت الله شریف په توحید او حضور شوی وو یعنی بیت الله شریف ابراهیم علی السلام دې لپاره جوړ کړو چې دی والله عبادت وشي او تاسو مشرکانو پاره کې بوتان لګولې دي دا یو دویم
مقصد نبی اخر زمان چې د لپاره ابراهیم علیه السلام دعا کړې دی، محمد صلی الله علیه وسلم لپاره ابراهیم علیه السلام دعا کړې. دا د ابراهیم علیه السلام په دعاګانو وخت پیغمبر دی، تاسو یې ولې نه منئ؟ او درېمه خبره دا چې توحید د ټولو پیغمبرانو شریک دین دی، د الله یواله، تاسو یې ولې نه منئ؟ او بیا ور سره ذکر د یو څو خبرو نورم کیږي. یو عظمت شان د ابراهیم علیه السلام بیانېږي، څومره اوچت پیغمبرو. دویم عظمت بیت الله شریف، بیت الله شریف د ځمکې په مخ باندې څومره قدرمنه کوټه ده. او دریم دعا د لپاره د اهل بیت او د نبی اسلام. او څلورم درې دعاګانې الله تعالی بیانوي د قبلېدو د عمل لپاره. او پنځم زجر او رټنه د منکرینو ته ملت د ابراهیم علیه السلام سره. خدا خو یو څو برخه به نن ان شاء الله وایو او ټیم پوره کېدو والا دی، نور ان شاء الله به سبا وایو. الله فرمایي او اذ ابتلى ابراهيم ربهم، کله چې به امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې خبر رب به کلمات په څو خبرو سره فاطمهن هغه پوره کړلې. دا امتحان چې شو دا خبرې څه دا په حدیثو کې راغلي دي او په تفسیرونو کې دوه قسم راغلي دي. یو خبره دا و چې ابراهیم علیه السلام باندې تقریبا د 15 خبرو امتحان الله کړی وو. هغه د 15 خبرې دومره ګرانې دي چې داغه امتحان جواب ورکول خو پرې دا چې خبره تا ته څوک مخامخ کې سړي هو نه شي. دومره سخت کارونو امتحان یې ورکړی. څنګه یو اول امتحان خداو چې د الله د دین لپاره د خپل پلار او خپل کورنۍ او د بادشاہ د وخت سره چې هغه ډیر ظالم بادشاہ نمرود هغه سره مقابله وکړه. نو داسې خلکو سره ټکر وهل دغه وهل دا ډیر ګران کار دی. دویم د الله په دین باندې تنه جامع وېستل شو، سور ګرم ورته وګرځول شو. دا به امکان موږ تاسو دې ته نه تیری. نو دا ابراهیم علیه السلام دا وکړ. دریم د الله په دین باندې د خپل ملک او وطن نو شړل شو، هغه او قبول کړ. څلورم د الله په دین باندې په خپل ګران بچی باندې چاړه کې خدای تعالی ولویا. او پنځم ابراهیم علیه السلام د الله په دین باندې د ټولي دنیا سره مقابله وکړه. نو هر کله چې دا پنځه امتحانونه ابراهیم علیه السلام ورکړل نو الله رب العزت یو لوی انعام ورکړ. انعام لکه نن سبا وخت کې خلک وای نړیوال ایوارډ ورکړ، نړیوال انعام ورکړ. نو ابراهیم علیه السلام تعالی د ټولي دنیا انعام ورکړ. څه انعام ورکړ؟ دلته د آیات کې راځي انی جاعلک للناس اماما، و اے ابراهیم اتا چې دومره غټي قرباني زما په نوم باندې ورکړلې، تاسو د ټولي دنیا رهبر او امام جوړو ما. څنګه و تر قیامت چې د دنیا آباد وي، د هر دین خلک چې ورڅوک وي اوستا عزت کوي. هغه يهود وي، که نصارا وي، که مسلمانان وي، که هندوان وي، که سیکان وي، ټول به عزت کوي. او سمدا سیدا ابراهیم علیه السلام يهود چې زموږ پیغمبرو، عیسویان وي زموږ پیغمبرو، موږ مسلمانان الحمدلله زموږ پیغمبرو، او هندوان به عزت کوي. دا عزت الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ور په برخه کړو. او خو په مفتو کې نو سختي قرباني مال دوی چې ور کړې وي. نو په هغه سختو قربانیو کې خپل ځان ورته چول، خپل بچي حلالول، د خوري غټي خبري. نو یو او ځنه یو حدیث کې راځي چې دا یو څو امتحانونه نورمو هغه داو چې لکه تخرګونه کولول، نامنه لاندې وختانه خستل، او دغه نوکان غوڅول، او دغه رنګ د ماشوم سنتګری کول، او مسواک وهل، او دغه رنګ په سر کې دا کرخه وستل، دا ټولو دا سنت طریقې وسم. الله تعالی فرمایي د ابتلا ابراهیم کله چې امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب دغه به کلمات په څو خبرو سلام چې هغه څو خبره ماته سره ویلې چې د بادشاہ سره مقابله کول، ورته ځان غورځول، وطن پر خودل دا ټولو. فاطمه ابراهیم علیه السلام خبرې پوره کړلې. نو قال الله تعالی ورته فرمایي انی جاعلک ازتا غرزوم للناس خلق ته اماما مشر او رهبر، تب د ټولي دنیا رهبر اولاد خو دی. قال نو ابراهیم علیه السلام فرمایي چې من ذریتی الله زما په الواده کې مشران پیدا کام. پیغمبران صرف ځان خو نه وي، هغه د نورو مغم کوي. نو یا الله زما الواده کې داسې خلق پیدا کام. قال الله تعالی ورته فرمایي لا ینال عهدی، نرسیږي وعده زما الظالمین ظالمانو ته. څه مطلب؟ یعنی ستا په الواد کې خو ظالمان هم وي، ظالمانو سره زما دا وعده نشته دی، خو کنيکان وي هغه هم نسی. وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، الله فرمایي وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ کله چې موږ ګرځاو بیت الله شریف مثابة زید ثوابونو للناس د خلکو د پاره، او امن او زید امن. د بیت الله شریف مبارک یو څو وضاحتونه واوري چې به هر وخت کې نشي ویلې. بیت الله شریف دا توره کوټه چې دا په مکه مکرمه په ښار کې دې ته کعبه وای او بیت الله شریف مرته وای. دا په اول وخت کې چې دا دنیا الله نه پیدا کړی، بیا چې کله الله دنیا پیدا کړله د ټول نه اول د اسمه کې په مخ باندې دا کوټه الله جوړ کړه. دې لپاره الله ملائکه راولې غلې. نو دا بیت الله شریف ملائکه جوړ کړی دی، اول سر ملائکه جوړ کړو، ملائکه جوړ کړو. او د دې بیت الله شریف برابرې باندې قوم اسمان کې بیت المعمور دی، یو کوټه ده، داغه نه ملائکه طواف کوي، او د غلند بیت الله شریف چې دین انسانان طواف کوي. نو دا بیت الله شریف اول سر ملائکه جوړ کړو. بیا په طوفان نوح کې د نوح علیہ السلام په طوفان کې بیا وران شو، ټول دنیا غرق شو، بیت الله شریف وران شو. بیا داغه نورس بیا ابراهیم علیہ السلام جوړ کړو چې دلته کیسه راځي. ابراهیم علیہ السلام ته بیا الله وحی راولېګل، بیا غ جوړ کړو.
بیا دا غي نرسته بیا وران شلو بیا د عملیکو په نوم یو قوم بیا غو جوړ کړو بیا دا غي نرسته یو ځل بیا وران شوی بیا قریش جوړ کړو د نبی اسلام پیغمبرانو لږ مخکې 15 کاله مخکې نبی اسلام عمر هغه 15 کاله چې بیت الله شریف له ګران شوی څنګه وران شوی باران شوی د مینا پاس د مینا خړونو پیراوتلی دي نو هغه خړونو دا او پیراغلې وی دیوالونه کمزوري کړیو نو بیت الله شریف قریش راجم شو وران کړلو او به جوړ کړلو خو چې جوړ کړلو یو درې قسمه تغیرات پکې راوستل درې قسمه تغیرات پکې دار راوستل چې مخکې پکې دوه دروازې وي د ابراهيم عليه السلام د وخت نه پکې دوه دروازې وي یو دروازه لر طرف ته موږ تاسو طرف ته یو بر طرف ته او بل داو چې بیت الله شریف هغه کې د زمکه په مخ باندې لاندې قریش د زمکه نه لوړ جوړ کړ او دریم تغییر پکې دار راوستو چې هغه بهر لګي حصے پرې خو د لاغه دیوالګي غونټي دغه تختیم وي دته نه بهر پرې خو دا کارونه وی ولې وکړل د مجبورې نه مجبوری کې داسې و چې هغه ویل چې موږ بیت الله باندې حلال پیسې لګو آرام باندې لګو هغه چې کله کوشش وکړو قانون حلال پیسې ورسره وینا صرف هم دومره ورسره وي وې دوه دروازې چې لګو توان پیډر کې دوه پسې ویوش خو د بیت الله د پټول وسمنه رسېږي چې پټي کو وې خیر رزق کې ربلور جوړ کیږي څو غوړوړي نه او د بیت الله ډیرو کو دغه د موسم رسېږي هغه نه برخه نه بهر پرې خدلا دا درې تغیرات به کرا وسته دا هغه وخت چې ما تاسو له چې رسول الله صلی الله علیه پیغمبر نو عمر 15 کاله او حدیث کې راځي دي تیګو کې په خپل نبی رسول الله برخه اخیستي تیګي به راوړلې د کار کې په خپل نبی رسول الله برخه اخیستي وا الته ګرمي ډیره زیاته ده به اندازې ګرمي ده نو هغه وخت د خلکو جامع نه وي صرف یو لنګ وو نبی رسول الله لنګ والے او خپل تر عباس ورته ویل چې بچي ګرمي ډیره زیاته تیګه چې پوګګ دي سوځي ده دا ګرمه ده دا لنګ خلاص کې پوګای کې تیګه پیګدا نبی رسول الله ویل خا چلنګ اخلاص کې بیرته نبی رسول الله به وشاله پرې وته زری بیرته لنګ ووا ځکه چې زموږ په دین کې عورت پر باندې دانا روا دي نو الله رب العزت هغه وخت نبی رسول الله دینه ساتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله شریف په دې آباده کې برخه اخیستله خو کله چې د بیت الله شریف ته ته ورسېدلو د حجر اسود زیتا حجر اسود ته په دې کونج کې لګېدلې ده دې چې کله خبره لاړه بس د قومونو ترمنځ لانجه پیدا شو اختلاف شو یو قوم وی داتیګه ومنګ لګاو بل ومنګ بل لګاو بل ومنګ بل لګاو چې موږ نوم پاتې شي یادګارم پاتې شي لانجه شو لانجه سختېدل دومره ګرانه شو چې نږدې و چې سلګونه مړي پېښې وي قومونو په دې کړې وي خدای زمانه کوم خيار سره را پاتې درو مشرو هغه وی چې جنگ له ضرورت نشته دی دسی بوکو چې سبا وختي چې هر څوک دی بیت الله شریف ته نږدې وختي راغلی بس هغه سره بداتی دی ټول په سلام کې سیدا د شپې نه خلق ملا وتړلا هر چا چې خوب بنکو چې دتی کوم کیدو خو الله تعالی ټول دکړي ټول خلک دي شي واحد صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام وختي راغلی چراغ چار چا قتل بس بالکل دی لایق ځکه نبی اسلام اخلاق دسی ټول خلق باندې ګرانو هر چا وی بس داسي دی خو نبی اسلام څومره قرباني ورکړه اس قبل څو غوې خو ویلو چې ما وګټل کنه سره دې کار وخت کې خدای نه نبی اسلام ډیر وخیاتیا وکړه خلکو ته وې قومونو عزیزانو راټول شي یو صادر راوړي وې صادر راوړو صادر کیږي خدلا وې راځي ټول به شریک اوچتاو خپکیږي وایي ټول قومونو ونی ولا اوچتا کړه چې پاسي اوچتا کړه خلکو لوي ویل چې اوس تاسو په ټولو په نمائندګۍ زه خپل قوم نمائندانه د ټولو نمائندګۍ باندې تاسو د ټولو نمائندګۍ باندې کیدم هغه یاو کی خدلا تیګه پاګه کی خدلا دا د نبی اسلام اخلاق او خیرتیا وا نو بیا د بیت الله شریف قریش جوړ کړو مکه ما یو حدیث یو ځای کې ویل چې به چې نبی رسول الله کله مکه فتح کړله نو نبی رسول الله ارمان کاوه اشرت هو چې ماته ویل چې شي زړه مد غواړي چې د بیت الله شریف وران کما او پاغه طریقې جوړ کما چې کوم ابراهيم عليه السلام جوړ کړو چې دوه دروازې پکې پرې دما او د اسمه کې په مخې کما او حتیم پکې داخل کما دا مسله غواړي او اوس دا کار نه کوم وایي څه کنه کوم چې خلک نوی مسلمانان شي وي خلک کې به شکونه شوبېره پیدا شي په ما وي بدګماني زیاته شي زه خو پیغمبر یم پیغمبر باندې څوک بدګمانه شي به کافر کی بس خبره پرې خو ده بیا پاتې وا بیا روستا عبد الله بن زبیر ته په زمانه خلافت کې عبد الله بن زبیر ته د مکی والیو هغه عائشہ تر سره مشوره وکړه اوس خو ټول خلک مسلمانان دي الحمدلله اوس څه مشکل نشته دی وای د نبی رسول الله ارمان به اوس پورا کما دا بیت الله شریف وران کما او په ماغه طریقه به جوړ کوم چې کوم د نبی رسول الله خو ابراهيم عليه السلام جوړ کړو وای سیدا عبد الله بن زبیر ته هغه هغه بیت الله شریف وران کړو او هغه د ابراهيم عليه السلام په نقشه جوړ کړو دوه دروازې پکې پرې خو د ولر طرف ته او بر طرف ته او ختم هم پکې داخل کړ او د زمکه په مخې جوړ بیا هم دا چې وو خو بس الله چې حکمتونه دي عبد الله بن زبیر سره د حجاج ابن یوسف دښمنی و حجاج ابن یوسف چې کله په مکه باندې حمله وکړه مکه یې ونی ولا او عبد الله بن زبیر ته شهید کړو داغه نه پس هغه زمانو کې بادشاہ مروان بن عبد الملک هغه ته خط ولېګلو چې دا خو د مکه خو ما ونی ولا او عبد الله بن زبیر مې شهید کړو خو باغیو دا بیت الله خو باغی جوړ کړی دی زبیر توران وای ته امر راکا نو بادشاہ امر ورکړ زبیر توران کا نو حجاج ابن یوسف بیر توران کړو بیر توران کړو بیا د قریش په طریقه جوړ کړو
یو دروازه په کې پرې خدلا او د اسمه کې لوړ جوړ کړو او ختمه تینا بهر پرې خدلو به دا صفات شو. بیا د هارون رشید بادشاہ په وخت کې د هارون رشید په وخت کې امام مالک رحمت الله علیه په مدینه کې درس کاو. نو د حدیثو درس کې دورس دیاله سو کسان بغد درس تناسو. نو امام مالک سیم نه هارون رشید ورته راغی خپل بادشاہ ورته راغی ورته ویل زه تانه اجازه غواړم کستا اجازه د بیت الله شریف بزبیر توران کما اما غد ابراهیم علیه السلام په طریقه به جوړ کما او چې څنګه نبی رسول الله ارمانو هغه ورته امام مالک سیم چې دا کار باندې کوي. وی وې دین بیا د بادشاہانو د سیالي ډګر جوړیږي بادشاہانو د سیالي مرکز به یو به د شي جوړي بل به د شي جوړي پرې جام دسي اما هغه چې پاتې شو تنارم پاتې دی. نو دا و چې کوم بیت الله شریف دی دا د حجاج په لاس جوړ شوی دی. حجاج چې کوم جوړ کړی په هغه طریقه دی یو دروازه ده پکې او د اسمه کې لوړ دی او ختم تینا د بهر پاتې دی اوس پورې انداسي دی. الله فرمایي وجعلنا البيت کله چوکر زوم بیت الله شریف مثابتا للناس زید ثوابون یا زید راجم کې دو د خلقو امنن او زید امنهم واتخذوا من مقام ابراهيم الله ويوني سي زید ابراهيم عليه السلام مصلن زید المنظم مقام ابراهيم الته یو کانه دی یو تیګا دا هغه تیګا وا چې کله چې ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام بیت الله شریف جوړاو نو بیت الله شریف دیوالونه اوچت شو چې اوچت شو دی وسانه وخت خلک ورته کوازی لګي هغه کوازی خو وینا ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ته هغه تیګا راواخلا یو تیګا وا ادرانه وا اسماعیل ابراهيم عليه السلام راواخستله پاتیګا باندې ودرېدو دیواله جوړاو هغه تیګه کې الله د تاثیر کې خو دلو چې څومره دیوالو چې تیګه اوچته ده ور سره تیګه اوچته ده ور سره او هغه تیګه کې د ابراهيم عليه السلام د خپل نقشې جوړې شوې منډونه وسم پکښتا په زرهاو کلونه وتلې دي. نو هغه تیګه چې دا هغه د بیت الله شریف مخامخ یو پنجره ده د سرو زرو پنجره د پنجره کې خېدا هغه ته مقام ابراهيم وایي. دین مراد هغه ځای دی دلته چې کله خلک سره و چې کړه طواف وکي دي چې دوه رکعات مونږ کې دا ځای مراد دی نه الله یو تخذونی سیم مقام ابراهيم هغه زید ابراهيم عليه السلام صلی زید المانزو واحد الله موږ وعده کړی ویلا ابراهيم د ابراهيم عليه السلام سره او اسماعیل او د اسماعیل عليه السلام سره انت حرا چې تاسو به دواړه پاکوي بیت یا زما کور لطائفین د طواف کوونکو د پاره ول عاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره ور رکوع سجود او د رکوع سجدي د پاره علماء وي څومره جبه خبره ده. ابراهيم عليه السلام څومره لوی عزت الله ور کړی دی چې د ټولو دنیا امام مقرر کړی دی ټولو پیغمبرانو سردار دی پیغمبرانو پلار دی خو الله تعالی ورته وي سره د دوی عزت اسما د کور صفای بکای نو وای د الله د کور صفای کول څومره لوی خبره ده. جمعه د الله کور دی کنه دی وای په دې باندې افتخار کول پکار دی دا د پیغمبرانو میراث دی څوک چې جمعه صفا کوي نو دا ډېر لوی عزت دی چې الله تعالی چاته ورکی. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د معراج په شپه یو سړی په جنت کې ولیدلو صرف په دیو ځواني جمعه د خزر غورځونه و جمعه ته سبا کړه. الله تعالی فرمایي ان طاهرا چې پاکوي بیت ازما کور له طائفین طواف کوونکو د پاره ول عاکفین اعتکاف کوونکو د پاره ور کو سجود د رکوع سجدي د پاره ویل قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب اجعل اے رب وګرځوا هذا بلدا دا د مکی خر امنن د امن خار وګرځوا او ورزق اهله یا الله رزق ورکړه دی اوسیدونکو تمنه ثمرات د میوونه دا روسته ان شاء الله اوس وخت کم دی بل ځکه به دا واقعیا بیانو چې بیت الله شریف چې کله جوړ شو نو داغه نه پس ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې الله دا کوټه خو ما جوړ کړله خو یا الله دلته د امن مرکز جوړ کا او دلته میوي علماء وی چې دواړه دعاګانې کړې وي چې الله امن درنه غواړم او د خوراک نه مخکې د امن خبره کړې و وای ځکه امن د خوراک هم زیات ضروری دی. نو ابراهيم عليه السلام مکه ته امن دعا کړې و او بیا ورته دا دعا کړې و چې ورزق اهله من الثمرات و یا الله د دې وسیدونکو ته د میوو رزق ورکړي. دواړه دعاګانې الله قبول کړې تر اوسه پورې الحمدلله په بیت الله شریف کې داسې امن دی چې د شپې ورځې ارزه کې بلاسي څوک نه پښتنه نه کوي او میوي ورته د ټولې نړۍ نه راځي. حتی چې یو تاریخ پولی کړی دی چې هغه مسلمان هم نه دی هغه لیکلي دنیا په هیڅ کونج کې داسې امکانات نشته لکه مکه کې چې دي حتی په امریکا کې نشته. وای امریکا کې چې کوم څومره تاریخ یافته ملک دی د امریکا ټوله مشندري په مکه کې ملاوي خو د ټولې دنیا شهر مکه کې امریکا کې نه ملاوي. نو د شي عزت الله تعالی ورکړي. الله تعالی فرمایي او نبی علیہ السلام چې به مدینه ته لاړلو هغه دعا کړو یا الله وستا یو پیغمبر مکه ته دعا کړې د برکتونو وې زه مدینه ته دعا کوم د برکتونو موږ تاسو ته په کار چې خپل خارون ته دعا وکړو چې الله تعالی په خیر او برکت او امن راولي. الله تعالی فرمایي خویت قال ابراهيم وکړه چې ویل ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا يا الله وګرځي دا خار امنن د امن خار ورزق اهله او رزق ورکې د دې وسیدونکو تمنه ثمرات د میونه من امن منهم چا چې ایمان اوري دوی نه بالله په الله باندې ول اخر پورز ظهور سنه باندې قال الله تعالی لو من کفر چا چې کفر کو فومت یو هغه تم پیدا ورکما قليلا لگام هم سمعت الروح بیا راکش کم راکا عرب کاغم الى عذاب النار عذاب دور تو بئس المصير بد زید ورتلو دیم و اذ يرفع ابراهيم القواعد او کله چې اوچتول ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت بیت الله شریف ته داونه اوچتول و اسماعیل عليه السلام ورسره دواړو داسې دعا کولم ربنا چې زمونږ رب تقبل منا ته قبول کې زمونږ ادا کار دي جمعه ته انک بشکت انت السميع العليم تولیدن کې پوهې زکه قبلیدل ضروری دي چې کارو کې قبول شي څه به کې بیا دواړو ویل ربنا یا رب زمونږ او جل موږ ګرځي مسلمانین لکه تابعدار تا دا دواړه
ومن ذریتنا یا الله زمون پالواده کی امت نی وډل پیدا کی مسلمت الله کجستا تابعدار ویم و ارنا یا الله مون تو خیا مناسکنا کارونه د حج طریقه را تو خیا او تو علینا مهربانی کی په منګ باندې انک انت التواب الرحیم بشکت تو توبه قبلون کې او رحم کون کې دا دعاګانې خو یو اوس دا عجیب دعا دا کوي و یا الله ربنا وبعث فیهم یا الله راولي کې په دې مکه کې رسول او پیغمبر منهم چې دې قوم سره ویتلو علیهم چې ولي دوی آیات کستایتونه د څو خودرو د نبی اسلام دا دعا د نبی اسلام بارے کې کړی و یا الله راولي کې په دې کې او پیغمبر یتلو چې ولي علیهم په دې باندې آیات کستایتونه ويعلمهم الكتاب او چې علم ورکړي دوی ته د کتاب او حکمت او د حکمت خبر احادیث ورته خایي او زکیم او جدي پاکوي د ګناهونو نام علماء په دې آیات کې د پیغمبر دراتلو څلور مقصدونه بیان شوي دي وي څلور مقصدونه څه دي یو دا چې خلق تبا یتلو علیهم آیاتک د الله یتونه بخلق توایم دویم ويعلمهم الكتاب خلق تبا د کتاب علم ترجمه او تفسیر بخایم او حکمت او حدیث درس بکایم او یزکیهم خلق د ګناهونو مخبر باندې د خلقونه دا د پیغمبر وظیفه ده او چې پیغمبر دنیا نه لاړلو بیا څوک د عالمانو وظیفه ده عالم به دا کارونه کوي څوک ځان عالم وي مسلمان د قران د تلاوت طریقه د تفسیر او ترجمه طریقه احادیث طریقه او د ګناهونو مخه ډک کول دا د عالمانو کار دی نو که څوک سی عالم دا کار وکړي او که نه خاصه چا خپل کار دی انك بشکت انت العزیز الحکیم تو غالب حکمت علیهم ومن يرغب عن ملت ابراهیم الله وی او من يرغب عن ملت ابراهیم او مخناړه وی د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من صفه نفسه مگر هغه چې ځان یې کمکل کړی وي ولقد استفینا الله بشک من غره کړی ابراهیم علی السلام په دنیا کې و انه بشک د ابراهیم علی السلام په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو بندگانو نه وي اذ قال له ربه کله چغته خبر رب اسلم چغاړه کې دا زما دین ته قال غوی اسلمت ما غاړي خل رب العالمین د پر درب د مخلوقات او صابها ابراهیم او وصیت کړو په دین باندې ابراهیم علی السلام بنی خپل زامنو ته یعقوب علی السلام وصیت کړو او دا سویل یا بنی یا چې ای زامنو ان الله اصطفى لكم الدين الله وکړه غوړه کړه تاسو د پر دین فلا تموتن تاسو ممړ کېږي الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو مسلمانان ام کنتم شهدا ایا وای تاسو حاضر یعقوب الموت کله چراغ یعقوب علی السلام ته مرګم اذ قال لبنی کله چې ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعد چې تاسو به چا عبادت کوئ زما د مرګ نه رستا قالوا غویل نعبدو من به عبادت کوئ الہ کستا د خدای و الہ ابا کستا د پلارانو د خدای خپلاران چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام و الہ واحدا د خدای عبادت وکړو ونحن له مسلمون او من دی الله ته غاړه کې خودن کیو تلک امه الله دا خو وډل و د پیغمبرانو قد خلت لها چې په خاص زمانو کې تیر شوی د دنیا نه لاړ دي لها د ډلې لپاره ما غڅ دي کسب چغوي کوم کارونه کړی وی ولکم تاسو لپاره بدله ما دا غڅ کسب تم چې تاسو یې کویم ولا تسالون تاسو نه پختنه ونه کړی شي ما دا غڅ کانو یعملون چغوي کوم امرونه کول وقالوا ولبدو يكونوا هودا چې تاسو ځان يهوديان جوړ کړي او نصارا یې سویان نصرانيان جوړ کړي تحت دو په سملار بروان شیم ترکیبو کې پرمختګ بو کوي قلت ورته پیغمبر بل ملت ابراهيم بلکې مخ تابعدار د دین د ابراهيم عليه السلام حنيفا چغا د یو الله منون کې وما كان من المشركين او نو د مشرکانو نام قولوا طلوا آمنا بالله من ایمان اورې په الله باندې وما پاک کتابون انزل ابراهيم او پاک صحیفو باندې چې کومه نازل شوی ابراهيم عليه السلام تاسو کې ابراهيم عليه السلام ته کتاب نو راغله صحیفه الله ورکړي وي او ما پاک صحیفو باندې انزل چلاله شوی ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته او یعقوب عليه السلام ته ورثبات او دغه الوادي تام وما اوتی موسی هغه چې ورکړی شوی موسی عليه السلام ته عیسی عليه السلام ته کتاب چې ورکړی شوی موسی عليه السلام ته تورات او عیسی عليه السلام ته انجیل وما اوتی النبیون هغه چې ورکړی شوی نور پیغمبرانو ته ربهم طرف دربنا چې صحیفه او زبورو لا نفرق من فرق بالتن راول بین احد فمن ذو کس کې منهم د پیغمبرانو او نحن له مسلمون او موږ دی الله تعالی غاړه خودن کیو نفین امنو کو دی ایمان راوړو به مسلمان امنتم به لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړې په دې قران سره نفقد اهتدوا دویم په سملار روان شو وین تولوا کو د قران مخواړه ولو فینما هم فی شقاق بشک دوی په مخالفت کړي فسيكفيكهم الله زر دې چې تا تب کافی الله د دوی طرفنا او هو السميع العليم د الله اوریدون کې پوهه دیم صبغت الله قبول کې رنگ د دین د الله یا رنگ کې زنونه په رنگ د دین د الله باندې ومن احسن من الله تو خیسه د الله نصبغتن پرنګ کې ونحن له عابدون من دی الله را عبادت کوونکیو قولوا پیغمبر تحاجوننا فی الله ایت تاسو سره جګړې کوي د الله په یووالي کې او ربنا غزم رب دی او ربکم استاسو ربم دی ولنا اعمالنا من د پر خپل امرونه ولکم اعمالکم تاسو د پر خپل امرونه دي ونحن له مخلصون من دی الله را اخلاص کوونکیو ام تقولون تاسو ان ابراهيم چې بشک ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او اسباط دغوی الوادا تاسو دا سی وای کانو هودن چې غوندي يهوديان او نصارا یې سيان وی نه دا سينه دا قلت ورته پیغمبره انتم عالم آیات تاسو بخپويږي ام الله او الله بخپويږي چې الله چې يهوديان او نصارا نه تاسو وای ومن ازلم تدلوا ظالم من دا چانه کتم شهادت چې پټ کی گوي عنده
داغه سره من الله د الله نام هم الله نه د الله تعالی بغافلنا خبر عما دا سنه تعملون چې تاسو عملونه کوئ تلک امه قد خلت الله ودا یو ډله چې مخکې تیر شوی و دا څه د خبره تو غلي کوي د دې لپاره چې يهوديانو به ویل چې زمونږ د پلرونه دي اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام دا زمونږ پلرونه دي دغه په وجه مونږ جنت ته ځو الله وینم دغه خپل عمل د تاسو خپل الله وی تلک امه دا یو ډله وخت خلک تیر شوی د الله د رماغه چې کسب چې کړی ولکم تاسو د پرماغه چې کسب ته تاسو کوي ولا تسالون او تاسو نو پختناونه کړی شي عما دا څه کانوا يعملون چې دوی کوم عملونه کول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله تاسو چې ویل چې اورېدل استاد رضا د پاره وګرځي یا الله ګناهونه معاف کړي یا الله ټول مسلمان امت باندې رحم وکړي زموږ په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي یا الله د افغانستان کې نور د دینداري خوشحالي سوکالي ژوند موږ ته نصیب کړي یا الله زموږ د سرحدونو حفاظت وکړي یا الله زموږ د نظام حفاظت وکړي یا الله مسلمانانو کې خلک په مصیبتونو اخته دي الله مصیبتونو په امان کې وساتي یا الله د کومورونو خويند چې د قرآن ترجمه تر غلي دي یا الله هر قدم دې نه کې پته لکه واچي په هر قدم درجه اوچته کې یا الله په کورونو کې اتفاق اتحاد راولي یا الله د مرزونو شفا ورکړي یا الله د قرضونو اخلاص کړي یا الله د چا کاروبار نه وي د حلال کاروبار روان کړي چال ودونه نه وي نه کمال صالح الواد ورکړي د حکومت چې الودونه راکړي الله د موږ دیندار او تابعدار جوړ کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي په حال باندې مرحم وکړي برحمتک یا ارحم الراحمین